أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پنځه نمبر آیت د سورې زخرف د مخکې آیتونو کې رب العالمین رټنه ورکړه انسانانو له چې د الله په مخلوقاتو کې یو مخلوق د رب العالمین شریک او برخدار جوړي. په دوه طریقو باندې یو دا چې د ځمکو او اسمانونو اختیار د الله سره دی. بر اسمانونو کې ملائکه هم دغه بندگی کوي، لاندې د اسماء کې د ټول مخلوقات د الله بندگی کوي. نو دومره یو قوي ذات هغه بشرته بچی ضرورت ولري. او پنځه نمبر آیت کې الله رد شرک بل برکاتو کې اصل کې دا جواب د پاره دی سوال څه خلکو ویلي سید الله ولد او بچي بني، لیکن بری مخلوقاتو کې بعض مخلوقاتو لازم الله د اختیار او حق ورکړي دی چې چاله برکت ورکړي او چاله نه مړیو کا ژوندۍ. دې آیت کې څنګه الله په رد وکړي چې نه د برکتونو ولا ذات همیشه پاتې کېدونکي ذات یوازې رب العالمین دی. او وجه دا ذکر کړه د برکتونو ولا ذات ذکر الله دی چې د ځمکو او اسمانونو اختیار هغه سره دی، د مخلوقاتو سره اختیار نشته، هغه د برکاتو حق هم نه لري. ابو خپل محتاج دی او عاجز. د په اخر کې الله بیرته کې پاک انسانانو باندې قیامت نه مني. وعنده علم الساعه او دا ویل چې د الله خو له ورګرځي دی شي سوسه زړی غواړي او کني غواړي د پاره د حساب کتاب د الله له ورځي. دلیل په دې باندې چې قیامت راځي او د حق مسله ده. قران کریم چې کله انسان مطالعه کوي ډیر مقاصد دا کتاب بیانې، لیکن په دې ډیرو مقاصدو کې یو مقصد اثبات القیامه د قیامت ثابتواله دین يرول د انسانانو او جناتو په دماغ کې دا خبر وردانه کول چې انسانانو د دنیا ختمي ګوري او بل دنیا راشي. زموږ به شي رب العالمین سره کېږي بغیر ترجمان نه بدق الله زموږ ته پوښتنه کوي. موږ به دغه مخې له ولاړو که چرته ښه ژوندم تیر کړي د قران او سنت برابر کامیاب او که بدم تیر کړي د خواهش برابر نه ناکام. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کوم انسان د قیامت لپاره تیاری نه کوي او منینه د سړی بلله د بحیا انسانانو په سب کې راوچت کی او خیر انسان به هغه انسان چې د مرګ نه وروسته کوم ژوند روانه د غیر لپاره تیاری وشي تیری وکي. او قران تزهید په دنیا د بیرغبتي مسلم دا بیانې چې دا ګور همیشه کور نه دی، همیشه پاتې کېدل دلته نشته. یو ورځ نه بزمو وسوسو کوچ د دې جن کېږي او د لوی الله مخره به ورزو لکه څنګه چې د زمو مشران لاړ دي او د قشند همزولیا قشران د قیامت د اثبات لپاره عقلي او نقلي دواړه دلیل الله ذکر کړی دي. نقلی دلیل خدا د جسمنګ الله او رسول ویلي دی او موږ په ایمان لرو ځکه دا زمونږ دین دی. عقلم دا معنا لکه څنګه چې الله د اسمانونو پیدا کړی دی او د غرونو پیدا کړی دی، الله په اختیار دی. زموږ بلې کمزوري بدن بدل اختیار خامخای طاقت به خامخای. د دنیا کې بعض انسانانو د خواهش بندگی برابر بندگی کړي او بعض انسانانو د خواهش خلاف کړي د الله او د الله د رسول منل کړي دي. د دوړ مابین کې فرق وکړ دی او فرق پدې چې یو جنت بلار شي بل جهنم لدا بکله کې چې کله قیامت راشي. زمونږ الله عادل دی. دغه الله عادل به هغه وخت معلومیږي چې یو طبقه جنت لبوج او بل جهنم لا. ارحم الراحمین دی. دوړان قومونه چې زمونږ الله برباد کړي دي دغه بربادي دلیل دی چې قیامت راشي. عادن ثمودین وغيرها دریو مسله چې قران کې کله الله را مسله ذکر کوي تقریبا درې شمونه الله د قیامت ذکر کوي. دا ولی بار ذکر کوي. مقصد دا چې زموږ بریماو کې دا خبر را دننه کې چې اخر وګوره یوم التقابن شتار تاوان رضا یوم الحسره د ارمان رضا القارعه د پر رسول الله به علامات هم ذکر کړی دي عليه الصلاه والسلام. بعض علامات وړي دي او بعض لوی.
تیر درس موږ دا ویلو چې موږ به دا وایو په دینت باندې چې تاسو موږ د عقیده قیامت نور مضبوطه شو ویریږو چې سبا د الله مخه ملامت نه او به سبا ارمان نه کو چې راکاش دامو کړي او کاش دامو کړي دا چې ارمان وکاو لیکن هیڅ پیدا موږ له بده کې بیان نشي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام احادیث شکل انسان مطالعه کې د دې وجنه ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې د الله په انعاماتو کې لوی نعمت قران او سنت او په دې باندې پنځه او منګولې لګول هدایت او د دینه په بل طرف باندې روانېدل دا ګمړی دا نعمت ولې دی اره خبره موږ له تشریح کړې ده اول د نمونه بارکه خبره کو دی نه ورسې به د وړو علامات نمونه چې رسول الله تشریح کړي دي او به د غټو علامات نمونه چې رسول الله تشریح کړي دي تر څو موږ ویریږو د الله نه او د قیامت د ورځې نه چې هغه سختی را مخې له دنیا کې د خپل خواهش برابر ژوند تیر نه کو بلکې الله او رسول د امر مطابق ژوند وکړو قرطبی لیکلی التذکرہ کې عمر بن عبد العزيز په میاش کې اهل علم راجمه کول نیکان علما به راجمه کړو بیا به قیامت تذکری کول وي تر دې پورې بچي او وخت په جمعات کې یا په حال کې جوړ شو چې د قیامت تذکره به شروع شو حق صفه انسانانو صفه زړونو ولا ودای سره بچکله انسان مخامخ شونه متصل بر قیامت تشکری وي د مرګ تشکری وي رسول الله فرمایي اقشه بار بار یادوي چې انسان د خون ماتي مرګ په خپل قیامت دی نمونه کې یو نوم چې څنګه الله قران کې ذکر کړی یوم القیامه قیامتون کې ورس الساعه اے انسانانو ډېر زر براشي په یو سات کې رسول الله فرمایي رخ پروش به د رخت او دا غسړی سره مسله خلاص کړی نه چې څنګه الله په قیامت راولي یو سړی به ډوډۍ خوري نوړې به د خپل نږدې کړی نه چې څنګه الله په قیامت راولي دومره زر دا د الله نبی ولی موږ له وی معنا دا چې 40 غنټه د آیات ساتي اے خلکو اجنه چې مرګ راشي د وړي قیامت به ارمان کو اوس موږ الله وی منینا یوم الحسره الله د افسوسونه ورځ ده کافر انسان به هغه د ایمان پسې ارمان کوي او نیک انسان به عمل پسې یوم الدین اے خلکو دا د جزاء ورځ ده کله دې دنیا کې د قران او سنت برابر موږ ژوند کړی نو کې څه بدله الله راکې او چې دم د خواهش برابر ژوند تیر کړی زمونږ الله به جهنم به راکې سزا الاخره اخره یوم عظیم رب العالمین فرمایي چې دا ډېره غټه ورځ په دې مناسبت د 50000 کاله د دې اندازه را 50000 کاله به د قلص موږ نه خفوي خبره ومن سره نه کوي 50000 کاله کې به د قنور زمنګ د بدن لدی یو مل په اندازه باندې رانیږدي رسول الله فرمایي د باج انسان د خپل به خنګورو پوری او د باج زنګونانو پوری او د باج نامه پوری او اشاره الی حقوه د باج انسان بالکل د خلی پوری دا چې موږ پر خپل باندې وایو خو لیکن حقیقت کې دا ډېره درانه خبره ده ته 50000 کاله په یوځای کې انتظار کوو د شي ګرمۍ کې انتظار کوو چیرته سورې نه یو د انسان نه د خپل روان یو بربند حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې انسان په قدم هم نشي خسره بده کیفیت به ولاړی د یو عقیده غواړي انسان چې ګره د عقیده خپل کړه هغه شرط هم د خپل خواهش برابر ژوند تیر نه کی بلکې د الله او د الله رسول امر له بګوري واده کې هم ګوري او غم کې هم ګوري او خوشحالي کې هم ګوري او جامو کې هم ګوري او تجارت کې یوم کبیر څنګه الله فرمایي لوی ورځ ده یوم مشهود الله دا گواهی ورځ ده حدیث کې راځي دسمه کوم گواہی کوي ترمذی کې روایت ده ملائک هم گواہی کوي د انسان اندام به انسان باندې گواہی کوي چې الله ما باندې دل کړی دی او یا الله په ما باندې ول کړی دی یا الله زما په واسطه باندې ورغلې دی یوم البعث الله دوباره بم راو درو رسول الله فرمای علیه السلام وی اول بس ما قبر نه خوره وتختی زجر او چشم د عرش او موسی ولاړی چې هغه به هوشنی راغلی یا بس ما مخ کې راکوچ شوی یوم الفتح الله تعالی فسری ورزدا دغه فیصله ده چې اې خلکو جنتین او جنت لاړ شي جهنمین او جهنم لا کوم انسانان چې جنتین دي دینه خوشاله هم خپکیږم نو کوم چې جهنمین دي دغه نه خپایم خوشاله ګم نه ډېره سخت ورځ ده ګرانه نه به کې وچړته واسطه به کار کوي نه به کې مال او نه به کې شهرت او نه به کې قومیت او نه به کې بچي نه به کې مالداري یوم الفصل سورې نه به کې الله فرمایي د جدایي ورځ ده یو انسان بل نه جداش یوم الحساب الله دا د حساب ورځ رسول الله فرمایي بغیر ترجمان نه الله زموږ سره حسابي کوي بغیر ترجمان نه کانه بزجل کړ چيلي بچي چې الله مخې ولاړی رپیږي به
ټینګي ګوبنه د ملائک به موږ د الله مخه ودري والله به ته پوښتنه کوي چې لما فعلت وكيف فعلت بندره کار دی ولې کړو درې څنګه کړی دی چې توحید درکې نه یو د رسول الله سنت درکې نه بس ناکام که توحید درکې یو چې ټول اقسام د بندګۍ د رب العالمین پورې خاص دي او د محمد رسول الله سنت درکې او تابعداري پوه شي کامیابی ډېر مزيدي به الت امن نه ان شاء الله کله به دې بارے خبرو کو د عرش نه سره پاس سل کسان به الت اشاری د عرش لاندې هغه کم کسان دغه مستقله موجوده اته شمه بارے کې څنګه الله پای باندې تفصیلی مسله کړی دا یوم الطلاق انسان به خپل عمل سره مخامخ شي الازف الله دا خوري رانیږي ورځ ده یوم التناد د ورځ چې په دې ورځ کې باوازونه کېږي جنت والا به برلا اعراف والا لاندې یوم الجمع دا د جمع کېدو ورځ ده زمونږ اندامونه بل را جمع کېو زمونږ د روح په دې بدن سره جمع کېو موږ به الله مخې ور جمع شو رسول الله فرمای بعض انسانانو په یو سورلې ناشتي بعض به دوه کسان بعض درې د الله نبی فرمای بعض د انسانانو به په یو سورلې به لس کسانی بعض په پیدل رواني بعض به د شي رواني چې دا په به اوچتي اسمان لا او سرونه به کته دا چې موږ په خلو وایو د چوک پورې موږ نشو تللی جمعات نه بار عائشہ رضی الله عنها یا رسول الله دا ول دا څنګه ویل کڅن چې موږ الله قادر دی چې په خوې روان کړی نو په دیم قادر دی چې ولټم روان کی د انسان داخله او د سترګې د پوزه د غاکونه دا به دي کانو بوټو وغیرہ سره لګي سختي سره زخمونه به یوم الیم رب العالمین فرمای دردناک ورځ ده زمونږ الله چې وشي له دردناک وي هغه به دردناک کوي ځکه الله لوی دی د لوی ذات تعبیر به لوی یوم الوعید الله دا د ورځ چې په دې ورځ مزه عذابونه ورکم د ملائکه له د انسانانو له ملائکه په واسطه عادی بن حاتم فرمای زمونږ الله چې کله ملائکه له امر وکړي چې خذوه راوي نشي د دې یو کمزوري بنده پسې به اوې سره ملائک الله راوچید کی قرطبی لیکلي کم ملائک چې د دې اوګي د یو طرف نه تر بل طرف پورې د مشرق او مغرب په اندازه باندې مسافه اسی لس بدمعشان چې دا راګیر کې په یوځای کې سملې لس نه بلکې دوه کسان چې په انسان باندې راشي قوي او د څه قوي دي چې زمونږ الله فرمایي قوي دي زمونږ الله چې هغه اخلاق هم ډېر سخت دي ترسم نشته یوم الخلود الله دا د ورځ را مشوالي یوم الخروج الله دا د وتل ورځ انسانانو د قبرونو را بارش الواقع الله واقع کې دن کې د اخرت اسی غب شپ عقیده ورته لړی لیکن دا غلط عقیده دهرین دا وای د دې دنیا نه څوک راغلی دی چا کتلې ده سختی چاري درې د مزي چاري درې د اشیو دروغ جن عقیده ده الله یې زبر راجمع کوم یوم التغابن الله دا د ورځ چې انسان د نقصان به راخکار شي قران کې الله فرمایي متففین دا من هغه انسانان چې هغه په ډنډه کې تاوان نقصان کوي توجه دکاندار دې به تور مثال یو شی تلی او هغه په دې کې کمی زیاته و کې الله دې شي انسان برباد شي رب العالمین فرمایي دې شي انسان به جهنم منځ به وزن به دا ډنډه عامره ظاهری دکاندار او د قشن مناسبه چې صحیح دین تشریح نه کې بلکې بده کې کمی زیاته و کې ګول مولوي کې چې لکه داخله زمانه خپنه شي یو نوم لرم داخله ما باندې فتوونه ونه لګي چې لکه تخم ګور پلانې نو رب العالمین فرمایي چې اے مولا سره د علم نه تعالی تبعیر شي اے دکاندار سره د دکانداري تعالی تبعیر شي دا د شورزه د انسانانو دا نقصان نه برخکار شي دې سړي دا نقصان کړي دی دې سړي دا نقصان کړي دی انسان دا قران کې الله فرمایي د ظریف اندازه باندې عمل چې شوی ام الله به راخاره کوي زره ترمذی رحمه الله روایت را نقل کړي او سړي ویل چې دا قسمه لپاره کافر دی بس چې د ذری حسابونه الله ما سره کوي الحق الله يحق ورزا القارع د ورزه ټنګون کې دا انسان په غفلت کې واقع دی او بل سړي ته پړقو باسي بره مخ باندې رانیږي زړه ورته وټه کوي یوم عسیر زمونږ الله فرمایي ډیره سخت ورځ ده انتهایی سخته رب العالمین چې وشي له سخت وي سم خیل جګه باسان شي چرته باسانېږي نه یوم عبوس الله د څه ورځ ده چې انسان د تندیو بګرا تریو شي راغونج وشي طبعا چې انسان به یوځای کې تاوان کړي او د خفغان سره مخامخ دي مخله شي وګوري د په مخ کې خفغان علامات معلومیږي الله تندیو مران کا
یوم ثقيل الله دې درنه ورځ ده درنه څنګه را حدیث کې راځي رسول الله فرمایي آدم علیه السلام له رب العالمین وای چې دې اهل لري دې جهنم له بشیر وباسه وې څومره به څومره کې وې په زرو کې نه هڅو نه نه دې جهنم والا یو د جنت والا رسول الله فرمایي واړه ماشومان مسپینګری شي دا اوس موږ بخلو وایو چې په دې جمعه کې په سلګي نه نبی کسان یو خوشي زر خلا فرید او دا یو جدا شنو دا به کم صح حالاتي چې لکه دې جمعه د دروازې به بنديږي بدی کې به یو کس بچکیږي او دغه نه نبی کسان دا به وجلې کیږي هر سړي سره به غم جوړ شي د الله نبی فرمایي وی چې کله دا خبر رب العالمین وی چې بزرګ نه سو نه نبی کسان د جهنم والا یو د جنت والا وي دی وخت کې به دا وړ ماشومان مسپینګری شي د غم د وجنه اليوم الحق الله دا رښتینی ورځ ده الطامه الكبرى دا لوی مصیبت چې کله په انسان باندې راشي نو امي د املار امته کې امي د جبه بند کی انسان چې تبان کړه مرعوب شي خبر دې ګډ وړي شي الله دا شو ورځ ده چې زما مخې له ودرې کې ګور ساسو بدام لاګان راماته کې مودا جبه به کار نه کوي بند بشه بند الصاخه د انسان د غوګونه به کارنه کې راکې سړی چې بل شله به مخ باندې پړق ورکی ډیر وخت لپاره به د غوګونه کې برار جوړ شي د غوګونو ملوي کار پرې دی الغاشيه الله د انسان په پټ کې دا پټ بشي د عذاب د وجنه اليوم الاخر سنه ورځ دلیل به دې باندې چې دا سخت ورځ الله رب عزت تعبیرات بار بار کوي ولی کوي بار بار وجدارا چې کله یو تعبیر موږ لوي او کله بل او کله بل دا قرآن مقصد مې چې موږ ته ویریږو د رسول الله په حدیثو کې دوه قسم علامات ذکر شوي دي یو علامه پکې واړه ذکر شوی دی او باز غټ اجمالی موږ تاسو غټ غټ یالو یو عالم په دې باندې کتاب لیکلی نهایت العالم او به رسول الله پاک مبارک احادیث نه هغه ټول علامات را جمع کړي دي د دې اهل المجموع سره احسان د جسمن توجید لپاره برابر کړی دا اوګد حدیث رسول الله فرمای یو نه خبره کې دا ذکر کړی دا چې وینځ بخپله مالک وزيږي د دې څه مطلب اې دې دا مطلب شو معنا دا چې د لور بروچته شو به مور باندې به امر کوي چې مور زما لپاره دا وکاو دا وکاو دا در قیامت علامه ده یعنی لور براجیږي او د خپل مور نه به خدمت علی خادمه بروچته شو د خپل مالک نه به خدمت والی معنا حالات بد شي ګډ وډ شي کشر او مشر به بالکل معلومیږي نه رسول الله فرمای انسان به د ملګری غم کوي پلار بخپه کی انسان به د خپل خځې غم کوي مور بخپه کی پلار او مور له تاسو بس پويږي چې بوېږي غوښمانه خزه بوېږي او د قشن زمانه ملګری بوېږي نو رسول الله فرمایي چې کله حالات د شي ګډ وډ شو چې نه بګي د مشر مسله معلومیږي او نه بګي د کشر مسله معلومیږي ته پوهې شه به خبره باندې چې د قیامت علامه ده دغه حالت اوس موجود دي خزه سړی راوړاندې کوي د مور خبره وګورځي ملګری سړی راوړاندې کوي او د قشن دی پلان خبره پری دی دویمه علامه رسول الله فرمایي په آبادیانو باندې په فخر شروع شي څه مطلب حق انسانان چې هغه بغړي بځې سره ولي او خان به سره ولا هغه برشه اوچته اوچته پلازې به جوړیږي چې لکه دا خو پلاني شه مارکیټ دی او دا خو پلاني شه دکان دی او دا خو پلاني شه با پلازا را تقریبا اوس دا حالت تاسو ګورئ دا کوم نمونه چې په اوچت مارکیټونو باندې خودري د قصړی نوم ته والا یا به هغه چرته ګډ سره ولې یا بځي یو خان په خبره باندې پویدون رسول الله فرمایي لیکن اوس دا مسله شروع شوې د الله نبی فرمایي وې د شي ګلکاریانه په دې آبادوي کې وشي لکه رنگینا کپڑا تاسو تعمیرات وګورئ بل روایت کې د شي راغلي د کل کعبه داسې به مسجدار جوړه کې لکه کعبه چې جوړه ده دغه کانه چې په دې گاډو کې خطه شي یا د یو غر نه راځي یا بل غر نه تاسو په شی په دې باندې چې قیامت په علاماتو کې لوی علامه ده الګا دا چې شری څنګه مرمر دي دینه جوړي دا چې شری پلانې شي جوړي په دې گاډو کې د لوی لوی تیږي چې کله موږ تاسو په سترګو باندې ګورو د دې غټو د دې تیګونه د رسول الله د قول مطابق د قیامت علامات شروع شو قیامت را نږدې شو دریم علامه رسول الله فرمایي وې د شي خلک به د زمکه بادشاہان جوړ شي چې هغه کې ابلدي بربند او کاڼه حق نه بګونګېني کله رسول الله فرمایي لوکع ابن لوکع دم بمرزيلي د پلار بمرزيلي امارت برسه خلکو اوس پرلې شي مشري حکومت قاضیان بده چې خلک جوړ شي هغه په حق مسله باندې بوېږي نه د حق نه بګونګېني کې چیرته حق مسله تعبیري دغه په هغه کې وخت نه تیریږي بلکې دا خبره کوي چې تخوي دا تاسو کوم قانون ایجاد کړی دا خبره ده
کړه دې کوم نو اول ما دلته ژوند دی بیس ما د عمل ژوند دی بیس ما مادیت ختميږي نو بیا به حق مسله کوم ځکه کوم مسله کی څلورم علامه رسول الله فرمایي د امانت ځای کېدل د الله نبی فرمایي وی خلک به د امانت باندې د شي تیز در رواني لکه په غنیمت باندې چرېس د خبره امانت د حکومت امانت د بچي امانت د مال امانت دا به ځای شي برباد بشي بخاری کې حدیث دی او پنځمه علامه رسول الله فرمایي نشر او اشاعت بعامش تشریح ورسره راځي شپږم د امانت تجارتونه حدیث کې د امر رسول الله فرمایي وي تر دې پورې زنانه به د خپل خاوند سره په تجارت کې شریک شي قلمونه برخاره شي ډیر کتابونه به خلک لګي ارسله به کتاب لګي تاسو د مکتبونو ورشه ارسله کتابونه لیکلي دي د ویل ولای کم دي لیکن د لیکلو ولای زیات یا د بازار لور شي قسم قلمونه باغیزه کې موجود دي رسول الله فرمایي دا زیات قلمونه چې راخاره شي د قیامت علامه ده نمونه قلمونه ولې دکانونه کې د لارو په خوا کې چې دا خرچي کې تاسو پوه شئ چې د قیامت علامات دي موږ رسول الله فرمایي کثرت الاقلام زیاتواله د قلمونو اتم علامه رسول الله فرمایي شراب سکل بجې شي وې په دې خلکو باندې به زلزلې راشي څو به د اسمکه دنه کړي شي او څو به د قشند برن اور باندې بمبار وشي شراب به خلک سکي لیکن اغله به جدا نمونه ورکي دا پلانې شربت دی او دا پلانې دی دا پلانې نه علامه رسول الله فرمایي دمه بدکاری خځه ټنګ ټکور دا بخارش اوس پرې ودونه کې اقوا د به صورت خراب دي چې بای کې ټنګ ټکور چرته یې نه هغه سپک واده لري هغه چرته په جامعه کې پرې کته شوی واده لري د کمال والا واده داخله هغه غني جمعه مخ کې جمعه ورسره بای کې ټنګ ټکوري سیلونه بکی او په دې کې د فحشا اسباب د کول لره داخل شي لسمه علامه رسول الله فرمایي چې علم به ختم شي علم به څنګه ختم شي نیکان علما رسول الله فرمایي دا به ختم شي او د څه خلک مشران شي چې بدل او ادل خپل به گمراه شي او نور خلک به میسه گمراه شي تقریبا په دې وړو علاماتو کې د الله سلامي من او تاسو دې پوری ویلې که جون باقی ان شاء الله دا ټول به ختمو د رب العالمین په فضل او کرم سره رب العالمین دې موږ تاسو د قران سره بصیرت نصیب دې تاسو پر د قیامت عظمت موږ لري کې واقع شي الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقریبا یو لس علامه دي د قران او سنت نه ذکر شوی یو لسمه علامه رسول الله فرمایي چې جهل به عام شي نه پوي چې د دنیا په مسایلو کې بل خلک مهارت لري لیکن د دین په باره کې چې کله ته پوښتنه وکړي به عاجز شي قران کې الله فرمایي منافقان هغه انسانان دي چې په دنیوي ژوند د دنیا باندې ډېر ښه پوهیږي التبه مفسرون د حسن بصری نه یو خبره نقل کړي دا وی د لری نه ورته یو لوټ لاس کې ونه سا چې دا کم دی د ټکې پیژنې چې دا پلانې دی دا پلانې لیکن که دین د منځه باره کې ته پوښتنه کې چې دي منځه د الفاظ سمانه نو اخو به پویږي نه د قیامت د علامات او علامه ده او عامره ده اوس ډېر د انسانانو په تاسو کتلی و به ګوري شغل دنیا په مسایلو کې دومره ماهر د دنیا په کاروبار کې دومره ماهر خو لیکن که د منځه ته پوښتنه وکړي به پاغي پویږي نه رسول الله چې کومه پیشنګي کړي دا بالکل حق او رښتې به نور مسائل چې هغه ایمان تفصيلات ته او به د عقيدي مسله هغه یادول دا خلا ګران کار او مشکل بل علامه رسول الله فرمای د زنا زیاتېدل دا بزیج حدیث مشکات کې راځي رسول الله فرمای د سترګو ځان له زنا را قتل رسول الله فرمای چې د ابلیس د غشنه دا یو غشه دی چې انسان د زړه کې اور باندې لګي او شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې کله انسان د خپل نظر غلط استعمال کی سل مرزونه د زړه کې پیدا شي دا چې وسم په خپل باندې وایي خو وجه دا چې من کې مخکې د ایمان کیفیت سم جوړ نه دی چې انسان کله د نظر به غلط استعمال کوي دله په درد ورسیږي د زړه ګډوډ شوی دی ګناه او عدم ګناه موږ له کیفیت کې ده کله چې د انسان زړه کیفیت برابرۍ د رب العالمین په طرف باندې دا رواني زموږ د الله سره مینې د چې انسان چې به کله غلط نظر استعمال کړي نو په دې وخت کې درد به دل رسیږي چې زموږ الله په خپه شو نو مال به سزا راکړي او دې ته محبت هم ویل شي هغه دا من خوف دایره چې دغه اکرام زمانه فوت نشي او سره دې نه چې پوره خدمت دا غره تا کړی خو به کم غني
د لاسونو زنا چې دا غني ول دی او د خو زنا غور تک دی اخر کې به دغه سندام د خوانه تصدیق وشي نو رسول الله فرمایي چې کله زنا عام شي زیات شي د سترګو زنا مسواخه ده پر دې زنانه چې بدلار باندې تیریږي ارشړې ورګوري الا ماشاء الله مگر ډېر کم انسانان به چې زمونږ د الله په هغه باندې فضل او رحم چې هغه ته بچ د لاسونو زنا شته د ژبې زنا شته د غوګونو زنا شته د بخو شته او کله چې دا زناهونه د انسان نه صادر شي نو به مشهور زنا هم داغه نه کیږي عائشہ رضی الله عنها قرطبی وغیرہ نقل کړي دي چې اے خلکو نارینه ول سورې مائده یاد کوي وجه دار چې بده کې تحلیل او تحریم مسائل بار بار بیان شوي دي او زنانه ول سورې نور تشریح کې ځکه بده کې ضعیفت مسائل لري تر څو پر زنانه په زنا باندې اخته نشي مفسرین دا ذکر کوي چې کله زنانه راغلي د مکې نه د رسول الله سره بیعت پر اس باندې نه د سیرت درس کې دا ویل شوی شو والله ما مست يد رسول الله يد امراه قط او كما قال وقسم بالله چې محمد رسول الله الله شرط پر دې زنانه سره لګیدل نه دی بلکې د زنانو سره بیعت او جباو ډیر احکامات به بیان شو یو بیعت په دې باندې و چې زنا باندې کوي ولا یزنین هندي ویل یا رسول الله اصل خدم چرته زنا کوي ګوره کافر وا بی ایمان وا لیکن دغه تبد د زنا بد غنل چې چرته یو زنانه اصلي وغینه د زنا وش د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اصول فقہ کې دی ویل شي افعال حسیه دا معنی چې چرته قران او سنت را نشي او یو سړی په وجه کې ځان لکینه د عقل به د تقاضاو کې زنا حرام زنا ناروا نو کله چې زنا زیات شي رسول الله فرمایي پوهه شبه دی باندې چې قیامت مثلا ور شروع شو او اوس ګورئ اسباب د زنا هم ګورئ او د زنا د کیفیتونه هم نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي د قیامت په علاماتو کې دم دا چې سړی به کم شي زنانه به زیات شي تر دې پورې چې 50 زنانه باندې به دی انسان د تدبیر مسلې یو خدا معنا ده چې نارینه به ختم شي دا 50 زنانه به یو سړی لپاره شي په تربيت کې یا به یو سړی 50 زنانه په نکاح کې والی او بدی به پوی نه شي دا حرامي دي جهل به عام شي خوښ پرسنه به عام شي دا د روایت مقصد رسول الله فرمایي یو علامه په علاماتو کې دا چې ظلم به زیات شي او زنانه په بازارونو کې ښکارا ګرځي ابو هريره فرمایي و رسول الله فرمایلی دی علیه الصلاۃ والسلام دوه ډلې دي چې د ور ولدي او مال درې نه دي یو هغه نارینه چې دغه سره به د سیم متروک او کمچینی لکه غواګانو لکې پر انسانانو باندې ظلم کوي رعایت باندې لکه وستا سګوري کله د یو طرف د ډنګ پیری کې لکه ګړې په دی خو باندې داخله په مخه کړي او کله دغه خو نه په بل طرف په مخه کړي رسول الله فرمایي و داخله چې دا ډنډي ور سره دي کمچینی ور سره د لګره غواګان لکه و د مال دلیندې دا په خلکو باندې ظلمونه کوي خو لیکن دا د ور ولادي الله رب عزت به ور لبوزي د زموږ محمد رسول الله فرمان دی چې خبر دی کړي دی زموږ په یقین دی او ایمان هم دی دویمه زنانه براشي جامع به کړي او بربند دی اېری څه مقصد جامع به کړي بربند به په دې مناسبت باندې چې دا جامه به اصل نوم د جامع خودمره نری دا چې دنه اندامونه به ښکاری دویم جامه به کړي لیکن بربند دا معنی دومره جوخته به د بدن پورې نکتی چې هر اندامه به جدا جدا معلومیږي وځه ګورئ بازار کې تاسو وګورئ د رخصروشانو چې جامع راوړي دي چې اصل نوم د جامع دی لیکن پورې راوړي ته ټول اندامونه ښکاری او کشرته دا زنانه به ګندل د جامع کې نو په دې کیفیت باندې وکي چې د بدن پورې جوخت کتی او هر اندام جدا جدا او وخت چره دا به په دې اړخ باندې اړولي رسول الله فرمایي اور اوسهن او دا سرنه به دي شي لکه د بوختي خدا خوب بقام مائلات کې به علماء ډیر معناګانې کړې دي یو معنا دا چې دا به نور خلکو لمایل کېږي او نور انسانان مزان لمایل کوي په دې ناس حرکت کې په دې کیفیت باندې به حرکت کوي چې کله نارینه د وګورو ته بن هغه میلان کوي یا دا معنا چې دا وخته به بری بغل اړولي دا مجوس علامه ده نارینه یو که زنانه دا به سنت طریقه وختو دا چې شاله واړی او به د منس کې لار ورګي کمی زنانه یا کمی نارینه کم نارینه چې وخته به د اړخ باندې اړې دا د مجوس عمل دی د ځان ساتل پکار دی دا ناروا
د دې زنانو بارک رسول الله فرمایي چې دا جامې کړي دی او تنګي دی او اندامونه به جدا جدا معلومیږي نری دی وختي په دې اړه باندې اړولې دی یا پر دې انسانان ځان له متوجي کوي دا د ور والد او مال دلین دي دا برای شي وځ دا راغلي د محمد رسول الله د حدیثه رښتیواله وسراغه وای ګوره په بازار کې زنانه د جامې مګوري د وخته مګوري او د قشان د ور سره کڅوړه د وختو د مګوري د الله نبی فرمایي عليه الصلاه والسلام چې یجوج او ماجوج دا دیوال بسوریش مشهور حدیث دی یو مطلب دا چې قیامت نږدې یجوج او ماجوج دا بروزي زمونږ الله باغوی آزاد کیو دا په عذابونو کې ډېر لوی عذاب زینب رضی الله عنها ویل یا رسول الله چې په مونږ کې بنیکان خلق ام وی چې او کله چې خبایث او ګناهونه زیات شي زمونږ الله به را مسله شروع کوي چینه تر روس وغیرہ دا خلکو د په تایید کې ودرېږي او بر خلکو باندې ظلمونه شروع کی دیوال ته ولا شوی دی هغه دیوال کم دیوال دی ترجمان القرآن کې یا تفسیر ماجدی هغه به تفصیلی ذکر کړی دی هغه طول عرض او غیرت دائم ذکر کړی دی د تاریخ علم ذکر کړی چې په دې وخت کې خلک دیوال لورغلي واقع کتل شوی دا کوم چې مشهور دیوال دی چین دی دا مراد نه لري دوباره کومه چرته بستر ګورو کوونه ګور زمو محمد صلی الله علیه وسلم اطلاع را کړی دا موږ به منو ځکه موږ رسول الله په خبرو باندې مکلف یو د څه موږ نه کوجه تجربه کوو د الله نبی دا ویل لکه کم ځای کې دا دیوال دی او څنګه دیوال دی او څومره دیوال دی کتل شوی اون دی کدا اون نه کتل شي خو رسول الله یو خبره کړی دا موږ به منو ځکه موږ غلامان یو د الله او د الله د رسول هغه چې کوم خبره کوي د ایمان الله تیار بل علامه د قیامت په علاماتو کې دام د محمد رسول الله راتک د دنیا له انس بن مالک فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی وېزه او قیامت یو بل لدی نږدې وې دا دواړه ګوتې د شی بل لواړه ولې لکه دا معنا مخ کې ته زېما او زما به متصل راتل قیامت د الله نبی راغلی سوار له سوسو کله مخ کې هغه وفات شوی دی نو د رسول الله راتک د دلیل دی چې قیامت را نږدې موږ له د تنبیه خبرداري راکړو چې اے انسانانو ډېر وګدو امیدونه مساده چې سپینګیرو شي بیا به توبه وباس بلکې قیامت موږ اوسه بل سر باندې ولاړ دی شروع بشه د انسان د دماغ ورک بوش کې هیڅ مرشد امر قربان خپل قیامت د بیا به ارمانو کې لیکن څنګه الله به منینا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام راتک رسول الله فرمایي وی په دروغ باندې په د نبوت دعوی داخلو شروع کی ثوبان سے روایت نقل کړي دي رسول الله فرمایي وی قیامت به تر هغه وخت پورې نه شي تر دې پورې چې دیرش کسان هغه به د نبوت دعوه وکړي د څه خبره به تاسو له پیش کې شنه به تاسو ورېدلی نه به تاسو پلارانو تصدیق مې نه کوي انته به په حدیث کې را سوال لې چې رسول الله دیرش کړي دا خو د دیرش نم زیات دي جواب دار شي دا پکې مشهور دی او په دې منځ کې چې دا غیر مشهور داوی کې خبره دیرش نم بشور اوړي مسلمه دا داوا کړي وا اسود عنسی دار احکار شوی و غیره بل علامه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ذکر کړی دا دروغ جنان به انتهایی ډیر زیات شي جابر بن سمره فرمایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله نه اوریدلی و مخکې د قیامت ساعت نه دروغ جن به ځان ته ساتي د خبرو باندې ګور چرته دوکانش او مال بډیر انتهایی زیات شي دا د مال زیاتواله د قیامت علامه ده ابو هريره سے فرمایي و رسول الله فرمایلی دی چې قیامت به تر هغه پورې نه راځي تر څو پورې چې د عمل به دومره زیات شي چې وب بهيږي یو سړی به د خپل مال زکات او باسي څوک به د شي پیدا نه کیږي زکات یوالي هر سړی مالداري دویم د حدیث معنادار چې هر انسان مالدار دی که تور د زکات ورکې رد کین نه خو تحقیق چرته وکي هغه به مالداري د زکات لایق بنئ لکه اوس اکثر انسانانو ګوري ارڅ کاروبار برابر خو که زکات چرته وروړاندې کینو لاس ته ورسته کینې وي طریقه نبی کریم علیه السلام فرمایي د مال زیاتوالی هغه خلک چې بوخه به اچ لرنه وځي هغه حالات وګوري ځان لزان له کورونه او ځان لزان له بنگلو تجارتونه سو په یو ځای کې بند او سو په بل ځای کې او رسول الله فرمایي د قیامت په علاماتو کې یو علامه دار چې د عربو په ځمکه باندې الله پر اخیره ولي وې تر دې پورې د عربو د ځمکه رسول الله فرمایي دا بچ منونه شي او د قشنده بنهرونه شي وس تاسو د حالت ګوري کوم انسان چې د حج لذي اکا تور غرونه هغه څنګه چې وګه پرتی وي هغه وچ کانی وز د دې سرکونو په دې منځ کې راځي منونه وګوري او د آبادینه وګوري رسول الله فرمایي چې دا علامات کله لاله بز قیامت په صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي د مدینه منوره آبادی کې په اخر شي
وې تر دې پورې قیامت برانه شي چې د مدینه منوره آبادی احاب یا یحاب مقام لا نوی رسیدلی. مسلم کې دا روایت دی. وس تقریبا ذل حلیفه اخر رسیدلی د چې د مدینه منوره دغه مابین کې 12 میله مسافه ده. دا ټول دلیل د دې خبره ده چې قیامت را نږدې دی او راغلی دی. معنا واقع کېدون کې دی. اے انسانانو دې کې تاسو سوچ وکړئ د رسول الله په ارشاداتو کې تر څو پورې نصابي موږ باندې رانه شي او ګیرم نکي. رسول الله فرمایي ور ورکارش. ابو هريره سے روایت نقل لې وی قیامت باندې قائمه تر دې پورې چې ور راونوس پس مکه د حجاز چې د غیر نه د بصره علاقه لور شيږي او الته چې کوم بوخاني د غیر سټونه دا بخاره شي خلکو لا. امام بخاری امام مسلم دا روایت را نقل کړی دی. او د مدینه په تاریخ کې دا خبره ذکر شوی چې په مدینه کې ورځ زلزلہ رااله او خلک په پوښتنه د اندازې سره قیامت راغی. وی یو طرف نه د ازمکه و چاو دي دغه نه ور وته سلوي خروج پورې دا مسله پاتې او حتی دا شاخ ورنګړي دغه خوري وي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي د زمانه لنډېدل وی زمانه به دومره نږدې شي چې دا کال بدې شي لکه میش او دا میش بدې شي لکه جمعه او جمعه بدې شي لکه ورځ او دا ورځ بدې شي لکه ساعت. وستا سو ګوري الګا چې له پنځه شنبه ورځ رخصت دي سبا به اماقه مسلې بل ورځ به اماقه مسله نږدې هیڅ به پويږي نه به برکت شو د عمرونه. رسول الله فرمایي چې د قیامت په علاماتو کې علامه ده. یو علامه رسول الله دام ذکر کړي په روایت د عبد الله ابن عمر انشقاق القمر سپوږمۍ چودېدل. ترمذی کې دا روایت دی او قران کې رب العالمین دا مسله کار کړی چې اقتربت الله نږدې شو د ساعت منشق القمر او د سپوږمۍ سری شو خسف او مسخ بکیږي. عبد الله ابن عمر فرمایي و ما د رسول الله نو ورېدل چې زما په امت کې به خسب سمانه پزمکه باندې ډوبېدل او دا شکل بدلیدل دا برش خدا معاملې په هغه انسانانو باندې کېږي چې اکثر تقدیر نه منکري. وګوره دا څومره خلک به زمکه باندې نه واته شکل نه ورته وران کړه. کله زنانه د مر په شکل باندې بدل شي کله په یو شکل باندې او کله په بل. رسول الله دا پیشنګینی ورکړي د قیامت په علاماتو کې مسله ده. نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي د غیر مسلم تابعداري کوله او غوی چې کوم کارونه کړی دي هغه کارونه به نه هیڅ پر امت کې راشي. تاسو وګورئ غلط کارونه او کوم چلونه چې هغه کړی دي هغه په امت کې اوس موجود دي. د يهودو نصارو چلونه دغه اخلاق دغه لباس دغه اصلاحات حتی دا انسان خپل کامیابی ګڼي چې دغه غونې خبره شروع کی او دغه غونې لباس ځان انتخاب کی او دغه غونې بلډینګ او دغه غونې نقشه چې په اروپا کې دا مسله ده نو د شم دا نقشه د تطبیقيږي. التم دا مسله زلتم باید دا وشي. هغه ځکه هغه نوجوانان دا کارونه کوي نو موږ ځوانانو موږ دا کارونه وکړو. دیو جن عالم وړي کې رساله لیکلې ده په اسلامي دعوت کې د ځوانانو ونده بازار کې خرڅي کې تقریبا 50 کلاره بشخوا کوي. دا سړی ځان لوخلی به انسان په خپل ځواني باندې پوهیږي چې زما ځواني مقصد څه دی او څنګه دې ځواني نه پیدا والم. زمنګ د مشرانو ځوانان څنګه تیر شوی چې هغه صحابه لري تابعین دي تابعین دي. سلطان صلاح الدین ایوبی دغه ځواني څه مقصد عمر ابن عبد العزيز مصعب بن عمير وغيره عمر بن الخطاب. نو رسول الله فرمایي چې کوم غلط کارونه به يهودو کې تیر شوی دي هغه بس ما په امت کې راځي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دې بارکه به رساله ولیکله اقتضاء الصراط المستقيم او دې ویل چې اي انسانانو د يهودو نصارو د مخالفتون نظام مشابهتون نظام ساته اس نشي ګوره بګراګیر نش. نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو علامت دام ذکر کړی د تکبر باندې تلل. عبد الله بن عمر فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی کله چې زما امت په تکبر باندې تلل شروع کی د قیامت علامه ده او انسان تکبر څخه بکار دومره درون نه دی. قران کې الله فرمایي چې لاندې زمکه سری کې او دومره دنګ دی چې بر دې غر لره وخیش. عبد الله بن مسعود فرمایي دا متکبرین رب العالمین د سرو میګانو په شکل باندې راولي او هیڅ به جهنم له ورسي. کبر سمانه د قران او سنت د مسلې مقابله او خلق سپک غړل. الګ پلاني عالم دا خبره کړې ده مړه دا خو زمانه کشر دي درڅنګ دا خبره مالکي ټیک ده. دا مسله په قران او سنت کې موجود ده خو ځکه نه منم چې زما د رسم او رواج نه خلاف ده او زما د نظریه نه خلاف ده زما د علم او زما د طبيعت نه خلاف. او رسول الله فرمایي درشم علامه دام ده د ملکونو فتح کېدل. ترمذی کې دا روایت دی چې هغه وخت کې دا مسله شروع شوه د عثمان رضی الله په وخت کې فارس او روم فتح شو. به څخه را پیدا شو چې عثمان ابن عفان هغه به شهید کې
او بني امیه دا بني هاشم غالب شو لکه ورس د تاریخ په کتابونو کې دا مسله تفصیلی ذکر شوی دا نو تر دې چې پوری دیرش علامات د وړي د قیامت ذکر شوی رسول الله فرمایي چې کله دا مسله رااله نو اے خلکو د قیامت مسله بالکل لا نږدې ده نو ځکه ویلي وعنده معنا دا دارا وتبارك الذي امشد برکتن ولا ذ اغزات له ملك السماوات والارض داغه په اختیار کې حکومت د اسمانونو د قشان د زمکه ده وما بينهما وكم شهدي پر ما بین کړي وعنده خاص الله سره علم الساعه علم د قیامت دی و الیه ترجعون او خاص الله رب ور وګرځول شي د پاره د حساب کتاب وې د قیامت پر ورځ باندې چې 500 کاله د نیکانو بدن به یو حال وي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام وې پنه کې انسان باندې بدا انتظار د شي تیریږي لکه د یو فرض منځ وخت دا بری کافرانو باندې د سختي مسله راشي وی تلویزیون کې دا خراب سریال لیدل وغیرہ سره زنا ده کنه بالکل د محمد رسول الله په نسبت باندې دا زنا ده پر دې زنانه دا قتل رسول الله فرمایي دا سره زنا ده الله نبی چور د زنا ویلې بس دا زنا ده کله چې تلویزیون کور لره دنه کې نو تا په خپل کور لا د فحشا د بيدینی دعوت ورکی ته بزان لړیو چې لکه سبا کې خبرونه نه سمو سبا کې دا کار کوم سبا کې هغه کار کوم کله خبرونه ته ونه چې دنیا بورانه کی دا چا چې کتلی څه مسله وکړه د غیر پر بل طریقه برابرېږي ابلیس ته کله درس د فوق جنرال دی تاسو کتاب ځان له پښتو کې والي تلبیس ابلیس ادي ابلیس دا حرکتونه به وګورئ چې دا عالم څنګه دوکه کوي انجینر څنګه دوکه کوي او ډاکټر او ملک او خیر او شیشه او غیر شیشه فوق جنرال دی په یو کیفیت باندې چې او به دا درشي ته پر بل کیفیت واغونی چې دوکه کړه نه پریدي دي نه نو دینه ځان صدر پکار دی دغه ځای کې چې دا زنانه کار شي او اغله دی وکاتل بس دا جنا ده ادي وجنا د عرب علماء یو فتوا لیکلي چې پردیس زنانه لکتل دا به سخته ګناي کاغه تصویر لکتل دغه شیړی لا او سیمن دی بریباز دا خبره ثابت کړي تصویر لکتل کې سخته ګناه ده وجه ده پردیس زنانه لکه دی وکاته واغې نظر درواړو نه کې دي شي حیانه زنانه دمکی در باندې در کې مخته واړی اما اې دې تصویر نه فارق اسم لذت او خوان انسان حاصل ولې شي نو اې دې زنا په نسبت سره غیر ډیره سخته سوچنده سخته به بعض خلک دي چې هغه د انبیو یا صحابه دا کسی جوړی کړی او دا به په تلویزیون وغیرہ کې ورچوي سیړي کې به موږ د عبرت په طریقه باندې ګورو دا ناروا طریقه را جوړولم ګناه او د لکتلم ګناه د عبرت مسله قرآن او سنت دي چې دین موږ عبرت ونه بل هیڅ نه موږ عبرت اخلو او په دې کې ډېر مفاسد دي ډېر نقصان دي د انبیو تشبیه د صحابه تشبیه غیر خلکو سره ورکړي چې سړی اس ورته ګوري سړی تی تور شي نو کتلم ناروا جوړولم ناروا وي بسلو رکعت مشکې بسلو رکعتونه کې قل هو الله جایز کنه حدیث کې رسول الله فرمایي چې بکم سینه کې د قران څخه ایسنی هغه څه لګ کندر ډیرانه پکار د چې قران کریم څخه ایسم غیا ده لیکن چې به مې وسړي څخه ایسه یادن نم دا یو قل هو الله یاد ده نو بس تا خامخه به بکوایا ذکر د قران یو سورته دی ویلې پکار دی خو کوشش دا وکړه چې دین را پدې خو څنور سورتونه یاد کم از کم لس اې دی وجنه د مانزه د خشوع لپاره یو سبب علماء دا ذکر کړی لري چې سړی په کې د سورتونه تبديل وړاندې ورسته کی کله چې هم د یو صورت وای دا شو لکه گردان نو به سړی خشوع خضوع وغیرہ برابرېږي نه کوو دې کړه په دې ټول رکعاتونو کې قل هو الله مون جایز هیڅ خبره به کې نشته لیکن خبره دا ده چې د قران سره محبت دار چې ایسره قران یاد کوو په منځ کې غوایا نو کوم ځکه چې تعین رسول الله کړي لکه سورې کهف د جمعې په ورځ درجات فitnه نه سړی ور باندې بچي الته به تعین پکار دی اې دې نه په دې خو معلوم صورت د خپل عمل لپاره مګر ځو چې ارش په مغه یو صورت وای اې دې به نتیجه دا شي چې د نو صورتونه به خلکو نه معطل پاتې شي قران کریم د سنت تلاوت کوا چې کله ختم شو څو ختم شو بکم کې پیتا نو امید درې ثواب ان شاء الله به کې زیات څو نو کان کټ کې او به زی واچوي د تهذیب خلاف مسله ده چې دا خلک یو پلان کې وګورځي دا مسله برا شو دا امام قرطبی رحمه الله دا باج تجربه ذکر کړی چې په کور کې دا غني زالي واچوي دا فقر بور باندې راشي معنی دا د لټي علامه ده احادیث نه دي ذکر رسول الله خبره ثابتول دا به ثبوت غواړي سند غواړي لیکن چې سړی نوکان کټ کې کشپۍ کوورځ کټ کول د جایز دي مناسب دا چې دا پدې شو چې دبن کې چندر انسانانو مرونه ځکه چې وای غوړي طبعا تهذیب هم د خلاف مسله نور شریف دې کې سم مسله دراغلي اوچت همت بیان کړه دې ان شاء الله کله خبر وکړو چې اوچت همت ویلې شي صلاح او دا اوچت همت انسان کې کله راځي او کوم صفات موږ بزان کې پیدا کو تر څو بر د اوچت همتونو والا شو دغه کتاب کې د اوچت همت باره کې خبره ده په اسلامي دعوت کې د ځوانانو ونډه چې دی خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم کارونه کړي صحابه سره تابعین سره او هغه کوم همتونه ساتلی و تر څو نتیجه صحابه او د مسلمانانو په لاس رااله هغه کتاب ځان لولا پاره کې د اوچت همت ډیر ترغیبات ورکړي شوی دي
بس ان شاء الله روان دي دنیا د فتنې دا په ټول ذکر کیږي جنتی عملونه بیان کړه خو ایمان بلري منځ کې باعجزي کوي غلط مجلس ته بځان ساتي د فرش حفاظت وکړي بد نظری باندې کوي د امانت لحاظ وکړي د وعده پابندي د مانزه حفاظت خلک بساره خیر تمه لري شکل بدشي جوړي چې سړي الله او رسول آیات شي ځواني به دین باندې لګي د دوه مسلمانانو مابین کې فراق نه راولي نعمت چې الله درکې پاغي شکر واسه مصیبت چې راغی نو به صبر کوا د شه اخلاق د ګوندې سره غوړه چې هغه ستاسو توصیف وکي ک بادشاہي الله درکړه دروغ مو وایا او پاک دامنی کوا اهل عیال الله درکې د حلال رزق کوشش کوا او د قشم په معاملاتو کې نرمي کوا در جنتینو صفات دي رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي ان شاء الله نو شکونه به بل خو بیان کو رضی امام ترمذی رحمه الله یو بل علامه ذکر کړی دا امام بیهقی چې د دنیا مالدار و رزیلان او بخیلان شي حذیفه رضی الله عنه فرمایي رسول الله فرمایلی دي لا تقوم الساعه حتى يكون اسعد الناس بالدنيا نو درې قیامت تر دې پورې چې عزتمند خلکو په دنیا کې رزیل بچي د رزیل دا غچا وړر اکرام کې دي چې داغه تاریخ وګوره دم به شرف لري او خپلارم به شرف دا بس مشران او زمالداران شي مطلب دا چې مشران او کشران یا د حکومت ولا اقتدار ولا خلق به هغه خلق شي چې دا غوي د خوانه د نور مسلمانانو اکرام او عزت کې دي نشي نه دا پیژن چې لکه د دین دی او د غیر دین دی د اسلام دی او د غیر اسلام مشران او اقتدار ولا برسیلان احمقانی بخل بکی د نیکه اس کار وته کې دي نشي د شي زمانہ شګل په تاسو باندې را تاسو په شی بده خبره باندې چې قیامت د علامات او علامه را بني اسرائیل د موسی سره تاسو مده تاسو کړي وي موږ څنګه معلوم کو چې الله به زموږ راضي او خوشاله خفا موسی علیہ السلام رب العالمین له ویلي الله موږ څنګه معلومه کو شي تاسو موږ نه خوشاله کې ته خفا درې علامه رب العالمین بیان کړي کدا درې کار کېږي نو زه خوشاله مو کني کېږي زه خفا یم د ضرورت په وخت کې کله باران کېږي نو الله خوشاله دی او کله ضرورت په وخت کې باران ونه شو ته پوه شه بده باندې رب العالمین خفا دی وس ارسړې ګوري زمونږ چې کله وبوله ضرورت او باران له ضرورت او د الله نه سوال کو الله کوي کني کوي کنو الله خوشاله دی او کچر دی ونه کنو پوه شه بده باندې د الله مون خفا کړي دویم مالداران کچر د غریبانو باندې خرچي کوي صدقه زکات دلیل الله د رضا دی او کچر د بخل شي او بخل کوي نو پوه شه بده باندې رب العالمین خفا دی دریم د حکومت ولا انسانان کچرته نیکان خلقي دلیل الله د رضا له کده د شي انسانان چې شراب سکي زنا قتل او قتال ډاکي دا وجه د رب العالمین من خپه کړي د الله رب العزت زموږ د عمل د وجه نه ایسه دغه انسان زموږ له سر باندې حکمران کړه تقریبا چې انسان سوچو کې د درې علامې موجود دي حدیث دلیل شو بده باندې رب العالمین زموږ استاد خپه دی داغه د خوشاله کوشش وکړ دی به کوم شي باندې هغه راځي کېږي د الله او د الله د رسول د خبرو په منلو بل علامات ترمذی کې روایت دی پر روایت انس بن مالک چې په دین باندې به ټینګېدل د خلکو لګران شي رسول الله فرمایي یاتي علی الناس زمان ارابش به خلکو باندې د شو زمانہ الصابر فيهم على دينه چې کم سره صبرناک دی په دې کې په خپل دین باندې لکه انسان چې سکروټه په لاس کې نیولي څه مطلب کله چې انسان د سکروټه په لاس کې ونیسي چې درد ورګي خوشی کوي سکروټه پرې وسی او کټینګي نوخ کې د رواني دردې دي رسول الله فرمایي چې دین به دومره ګران شي لکه سکروټه که شرط انسان خوشی کوي نو به خو بیمانه کیږي لیکن چې کله انسان دا کلک نشي نو د سترګو بوخ کی رواني مشکل به ده دین باندې بدله دا مشق عمل کول ګران تمام شي وجه دا چې ماحول خراب کور خرابه ملک خرابه نږدې مثال دا یو سړی به تور مثال بازار په طرف باندې شو بدیږي چې د الله او د الله رسول چې څومره مخالفتونه کیږي چې کله په سړی کې ایمانی نو هغه د سترګو بوخ کی رواني کی یا د دې غیر مسلمانو د خوانه چې په دې مسلمانانو باندې کوم ظلمونه کیږي انسان چې اق ظلمونه را مخې لکه او پاغه باندې سوچوږي چې دغه زنانه زما زنانه او دغه ماشوم زما ماشومه یو سړی په دې باندې دومره برید او تیرې وکي اېد د سترګو بوخ کی رواني شي رواني ونیش ضروري او رسول الله فرمایي مؤمنان دا په شان د یو جسد
کله موږ کې شرط ایمان دی هغه په درد باندې درد او دی په خوشاله باندې خوشالي خوشي کله نه راځي وجه دا چې موږ ایمان شته دی نه یا دې نیمګړی عبد الله ابن مسعود فرمای ګناه به خلکو له بده شکار لکه چې به په ځوانه نشته یو سړی دغه کور ماحول خراب دی کچر دغه په صحیح دین باندې عمل کوي چې دا شګور الله او رسول ویل دی نه دی ویلې دله به خپل کور کې د ژوند چې ګران شي لکه سکروړې چې بلاس کې نیولې 40 غنټه برستونه د خیروالي چې زمونږ الله خو بده خپکیږي ولې دا خاندان کوي رسول الله خو بده باندې خپکیږي ولې دا خلک کوي نو رسول الله فرمایي چې دا مسله کله به انسان باندې رااله پوه شه بده باندې چې قیامت په علاماتو کې علامه ده بل علامه ابو داود کې دا راغلي ده د کافرانو په مسلمانانو باندې زړه ورته ثوبان سے نقل لي رسول الله فرمایي د شي وخت زما په امت باندې راشي غیر مسلم خپل مابین کې اتحاد وکي او بدوی باندې بدش تیز راځي لکه وګ انسانان چې بډوړې راشي د سرخانه وارده قسم تعامل په دې باندې خودري شي ویلي او دغه انسانان وګړي سم خل چې هغه وروړې باندې اخلاص شینو په کم کیفیت باندې بر رواني صحابه دا خبرو کړ یا رسول الله په دې وخت کې موږ کم د الله نبی فرمایي دومره بزیات وي لکه د سین د ازګه انتهیت مگر دومره خبره ده چې بتاسو کې به وهن راشي به ته پوسو کې چې وهن سمنه حب الدنيا وکراهيه الموت دنیا سره مینا او مرګ نه یریدل دا به ډېر کم انسانان چې هغه دنیا سره محبت ونه لري او د قشن د مرګ لبیک وای و الا کنه اکثره مسلمانان چې انسان اوس وګوري د هر دنیا سره مینا محبت زما یو دکان دی چې وز 200 د دوی چې وز 300 د 300 اوس مارکیټ او تر دې پورې دا ټول علاقه او مرګ نه د شریدل رسول الله فرمایي دا علامه چې کله په انسان باندې راشي نو غیر مسلم خپل مابین کې اتحاد کې په مسلمانانو باندې قشن راځي غالبا اکثر اوس د زمانه موجوده ده غیر مسلمانانو له اتحاد کې او ایسه په غوي باندې راشي لکه دا وګي انسانان چې په ډوړې باندې راځي ماتره مات کې شهیدان کې ژوندۍ ځن سره قیدین کې وبويسي دا علامه قیامت امام مسلم یو بل روایت نقل کړی رسول الله فرمایي د قیامت په علاماتو کې ودار شي قتل او قتال بزیج وجل ابو هريره سے فرمایي رسول الله فرمایي دی وزمار قسم په اقصا باندې زما روح دغه بلاس کړي دنیا منه ختمي کې تر دې شراب شي په خلکو باندې د زمانه چې قاتل قتل وکي او معلومات به ورته نه شي ما دا قتل ولي کړی دی او مقتول وجزي ولي وجلې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا حالت ذکر کې معنا د فتنې بزیتش قاتل به قتل وکي لیکن دا معلومات باندې چې دا سړی ما ولي وجل او مقتول وجزي ولي وجل دواړه به ور خاله ورزي قاتل خو په دې مناسبت لاړو چې هغه پلانې سړی قتل کې مقتول ولې لاړو وجه دا چې هغه هرڅ کو دا وجني خو لیکن غیر راغی درغه قطر به اسلحه راخسته و لیکن په کدا و چې هغه پیرا مخ شو در اعلان دي امام ترمذی رحمه الله ابو داود ترغیب الترهیب کې وبل علامه دا ذکر شوی دا د خواهشات او تابعداري بزیت شي او ار سړی په خپل رائے باندې رواني او دا ورته ډیره ښکاری ابو ثعلبه روایت ته رسول الله فرمایي چې امر په باندې کوي اے انسانانو خلک د بدینه منه کوي تر دې پورې د شي حالت براشي چې تاسو به وینئ چې خلک به د بخل تابع شي او د خپل خواهش تابع شي او دنیا به غوړه کړی شي په دین باندې هر سړی په خپل رائے باندې خوشاله اوس دا وخت راغلی بخل به خلکو کې راغلی نه کله چې د منځه مسلې نو منځله لبیک وي د خپل بوسو ورته نه چې لکه مونږ کوم لیکن د زکات او صدقې مسله شور باندې راشي تورسته شي عبد الله ابن مسعود فرمایي انسان چې د منځه څومره اهتمام وکي خو لیکن چې د زکات فرضیت ادا نه کړي د دې سړي د مونږ الله په دربار کې نه قبلي کوونو مونږ تهجدم کوا حج نه مشزا یو حکم منو بل نه مانی بل هر انسان په خوش پرسه بشره چې په کوم ځای کې د زړه او غاړي انت بورځي او دا بغواړي جسمه دارای د داخله په خپل عمل کې راولي ولی د بل چاره یې په عمل کې راولم ار سړی او جسمه ابو داود کې دا روایت دی رسول الله فرمایي بل علامه دا چې په جمعتون باندې فخر کول څه مطلب انس ابن مالک فرمایي چې رسول الله فرمایي دی ان من اشراط الساعه د قیامت په علاماتو کې وا علامه دا چې خلک به فخر کوي په مساجد په جمعتون دې څه مطلب یو مطلب دا دی چې جمعتون به په داسې کیفیت باندې جوړي چې د پلاني قوم جمعت دا رقم د جوړ شوی رزه دغه به سوچم دغه جوړ کوم عبد الله بن عباس فرمایي وی تاسو به د جمعتون آبادوي لکه څنګه چې يهود آبادول او نسواراو ګلکاریان او قسم شینه وږي کوي د قران او سنت نه چې کله انسان مطالعه ولري ظاهر دا چې څومره جمعت ساده په غوړه دي منځ کې به خوشوم راځي
يهود وداو شډه مناقشه او قسمه قسم شینه به جوړول پکې لیکن د باز اهل علم بدا قدره ک انسان په خپل تعمیر باندې شرط زیاته خرچوي کې واغه به جمعه باندې قسمه قسم خرچوي چې ممانعت بنوي خو چې څومره سادهګي وي هغه مر به خشوع زیاته انس بن مالک نه نقل لې وې د شي وخت ورې خلکو باندې راځي مجموعاتونه کې به حلقې جوړې کړې وي او د دې خلکو انسانان بس د دې خلکو همت بس صرف دنیوي ای دنیا په بارکه بلګي ناس به په جمعات کې الګا گاډي را رسیدلې د کلندر را رسیدلې هغه دکان ورسېدو کوونه رسیدو حالانکه تناس په جمعات کې دا حالت شکل راغی رب العالمین ودا خلق له توجه دا خلق رب العالمین له توجه نه کوي او د جمعات خیال بنه ساتي د قران خیال بنه ساتي د رسول الله د حدیث خیال بنه ساتي وی پوهه شي په دې باندې چې دا علامه د قیامت ده او غالبا اکثر اوس موجود ده انسان به سوچو کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو بل علامه ذکر کړي پر روایت د ابو هريره شه د اسلام اجنبیت او ناشناواله دې څه مطلب بدأ الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء رسول الله فرمایي چې اسلام اول کې د خلکو له ناشنا او وروسته ورسې وخت راشي چې د خلکو له اسلام ناشنا ته وسر باندې عمل کوي تعجب وکړي چې لکه دې شری د مون څنګه وکړي دې شری د اعمال په دې مانځ کې څنګه وکړو دې شری د کم حرکت وکړو د مانځ نو څه په کم کیفیت ناسه او په مانځ کې څنګه ناشتي دغه حالات چې کله په انسانانو باندې راغی چې دین د اسلام د خلکو له ناشنا معلوم شونه پوه شي چې قیامت را نږدې شي وجدادا دا صاحب خپل د دین په باره کې معلومات لري نو کوي سړی په شریعو کې باندې عمل کېدل په تعجبي غونې ښکاری ناشنا یعنی دا مطلب رسول الله چې کله اول دعوت اسلام را ورکړو نه خلک مسلمان و او خلک ور ودی به دین ویلې نو د شي وخت براشي چې اکثر د قیامت په مسلو کې اکثر به خلک به دین یو دالو به دینداري یو بل علامه د رسول الله په حدیث کې دا راغلي ده د اری مخکې زمانه نه بروسه زمانه خراب راځي اې څه مطلب زبیر فرمایي چې من انس ابن مالک په خدمت کې اجر شو وې د حجاج ابن یوسف مبارک موږ شکایت وکړو چې دا ظلمونه کوي او دا کارونه کوي او دا وې انس رضی الله ویلې صبر کوي ځکه چې دا ار وخت نو ورسته خراب او د شر وخت راځي تر دې پورې چې د خپل رب سره ملاقات وکړي یو وخت ته وایي چې داخله د الله برباد کې جوز د نور راشي هغه چې وګوري هغه د غوینه خطرناکي هغه د غوینه خطرناکي یعنی دا اهل خراب بشي نو ایسه د خلکو د ژوند د ټوله مسایل له ګران راشي او رسول الله دام فرمایي وې د کفر اسانیدل دې څه مطلب ابو هريره فرمایي رسول الله فرمایي بادر بالاعمال وې تاسو تادیو کې په نیکو عمل نه باندې د شي فتنې بس ما په امت باندې راشي لکه د شپې تورتما سار به وسړی مسلمان مؤمنی لیکن د شپې به کافر شي او د خپل دین به د دنیا په سامان باندې خرج شي اوس دا وخت راغلی سار وسړی مسلمان دی لیکن د شپې ورته مال پیدا کیږي د کافر په تایید کې او د غوی د خوانه خوشي اسلام ور باندې زده کیږي او خرابېږي د قمال مال راکه اگر کله اسلام به برباد شي د شپې به وسړی مسلمان سار به کافر شي او د سار به سبېږي به وسړی مسلمان د شپې به کافر شي کفر باندې خلکو د شي منکاري چې دا څه مسله ده سنده لکه مخکې عبد الله بن مسعود دا قول ذکر شو صحابه په وخت کې معمولی غونې ګناه بلکه غر لیکن دغه وخت راغی چې داخله به ګناه کې لکه مچ د پوجا په یو جانب کې نصر او بل او بل رسول الله فرمایي د قیامت په علاماتو کې دا معنی چې د دروغ حدیثونه د الله نبی فرمایي په اخر زمانہ کې به دجالان دروغجنان پیدا شي تاسو نه به د حدیثونه بیانوي نه به تاسو اوریدلی وي نه به تاسو مشرانو نو دغه خلکو نه تاسو وړاندې وشي چې چرته گمراهونه کی او په فتنه کې موانش لکه نه زمانہ کې داخله دي وی الله د شی ویل دي او رسول الله د شی ویل دي صحابه د شی ویل دي او حالانکه هغه خبره بنه الله کړي او نه رسول الله کړي نه بس موږ دین مشرانو صحابه وکړي امام نووي رحمت الله علیه مسله ذکر کړی دا چې ایو سړی حدیث بیانوي چې ای رسول الله د شی ویل دي الفاظ به یو کنه دغه مفهوم او معنا کچیرته عوام نه غوړه د مفهوم جواز لیکن ک عالم دا باید الفاظ پیغمبر وای علیه الصلاه والسلام د ځان حدیث جوړول چې لکه داخله څنګه په ځامه راتاو کوم خپل شهرت د مقصد دی نه دا چې زما د دین حفاظت او زما د مرګرو رښتې او درواغ دا به شریکي او بیا به وای چې قال رسول الله قال رب العالمین الله د شویری دی او رسول د شویری دی یو علامه نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا ذکر کړی دا وې د حدیث ته به انکار شروع شي لکه را فتنه اوس موجوده دي ابو رافع نقل لي وی رسول الله فرمایلی دی زه پیدا نه کوم بتاسو کې داسې کس چې په خپل پالنګ باندې ناسوي او زما د حدیثونو یو حدیث ورته راشي دا به د شي وای چې من په دې نه پويګو
او دا به موږ د صرف د قران تابعدار یو چې کوم شی په قران کې حلال دی موږ حلال ګڼو چې کوم شی په قران کې حرام دی موږ حرام ګڼو چې کوم حلال دی موږ حلال په حدیث کې چې کوم شی حلال دی موږ خپل کار وکړو چې کوم حرام دی موږ خپل کار وکړو منکرین حدیث د رسول الله د حدیث پورې ملانډي د رسول الله د حدیث پورې استهزاء ته په سنت طریقه باندې چرته د رسول الله طریقه په خپل عمل کړه ولې سره خلک در پورې ملانډي وکي رشخندونه بووي ودا حالات شکل به خلکو باندې راغی پوه شي بده باندې چې انسانانو قیامت را نږدې شو راغی بل علامه نبی کریم علیه الصلاه والسلام په حدیث کې دا مسلمانان به مالدار شي لیکن دیندار به نه دیندار علی رضی الله فرمایي ومن رسول الله سره په مسجد کې ناسو په دې منځ کې مصعب ابن عمر راغی دا ډېر مالدار صحابي وو هغه باندې صرف یو صادر او هغه په وند وی لګیدل نو ار کړه چې رسول الله ولید نه ایسته بشاړاش بل وخت کې چې راغلی چې کله دا په وحد کې شهید شو او د پاس اور باندې ودرې د جنازه کوله د سترګې نه وخیلاړي وې د دې وجنه چې د اسلام مخکې په څومره موضوع کې وو خو چې کله د اسلام راوړ ورسره څومره غریب شو او بیا رسول الله او فرمایله وې د څه وخت براشي چې تاسو به سحر یو جوړه اغوندې او بیګا به بل جوړه او تاسو مخکې به کاسې د خوراکونو مختلفه کې خودلې شي خپل کورونه او پجامه باندې پټ کړي وي لکه څنګه چې د کعبه پټولې شي صحابه عرض وکړي یا رسول الله هغه وخت موږ خو ګونه ځکه چې عبادت له بوزګارو د مشقتون نه بخلاصو رسول الله فرمایي چې نه بلکې نن تاسو غوړې دراتلونکو وخت نه او زه حالت تاسو ګوري څومره فراغي پر مسلمانانو باندې راغلي لیکن په باب د عبادت کې څومره کمزورتیا ده رسول الله دې پیشنګوي ورکړي څومره چې امکانات موجود نه او اقوم صحابه د دین د اسلام باندې کلک ولاړو او اخري وبل علامه امام نصیر رحمه الله روایت پیش کړی دی رسول الله فرمایي چې دروغ به عام شي عمران بن حسین فرمایي رسول الله فرمایي چې تاسو کې غوړه خلک اغاز ما پیړې ده دغه نورسه بیغنور دی دغه نورسه بیغنور وې د شي خلک برا پیدا شي چې خیانتونه وکي او امانتګر بني شي ګړل کېده گواہی به ورکي او دا گواہی به په دروغ باندې ورکي مطلب دا چې په ټول کائناتو کې انبیاء علیهم الصلاه والسلام غره دي به دغه صحابه او به تابعین ورسره پر خلک راشي چې هغه بدروغ به خبرو کی نو کله چې دا علامه بچا کې موجود شي رسول الله فرمایي د قیامت د علاماتونه د علامې دي او د نږدې علامې دي وړي علامې دي به بغټ علامې راشي سبس منګ الله د دنیا به راورانه کی نو معنا دا دا وتبارك الذي وبركتن ولا زاد اغا له ملك السماوات والارض خاص غل حکومت د اسمانونو د او د قشان د زمکي وما بينهما حکم چې دی پرې منځ کې دی وعنده علم الساعه او خاص الله سره علم د قیامت د چې وسات کې ورشي و الیه ترجعون او خاص الله له بور وګرځولې شي د پاره د حساب کتاب یو سړی د 2 روپۍ لري او تجارت پرې کوي بل سړی ور لسره ډالر ورکي په دې کې ورنه ګټه اخلي مخکې سړی را پاتې دې پیسونه دا به د شنجدي ته معلومه ګټه ذکر کړی دا د چټ ولا چې هر څوک چې دغه صورت باندې به پوښم ان شاء الله به جواب وکړو نبی کریم علیه السلام د زهرو د وجنه بشادر دي زنه به څنګه کدان کې تکلیف څنګه ډیرو نو مخکې دا ویل شي و چې کله د انسان د ځن کدن سختي دا په دلیل د دې خبرې نه چې دا ګناګار دی رسول الله خو ګنام نه وکړي انبیاء علیهم الصلاه والسلام د ګناهونو نه پاک دي لیکن چې څومره تکالیف هغه معنی په دې ځن کدن کې راغلي دي یا د قشم بری دنیا کې په دې باندې دغه درجه رب العالمین وشتولې اما رسول الله شهید دی حکمنا زهر يهود ورکړو دغه ورسه عائشه بیلوي د سي اثر په ما باندې کې لکه دارک مش وس کټ کیږي په میدان د جنگ کې ولی شهید نشو ډیر وجه علماء ذکر کړي یو وجه دا چې چرته دا شي شوی نو غیر مسلمان به تر قیامت پورې فخر کوي چې مسلمانانو رهبر او امام مونږ وجلې دویمه د باج خلکو به دا وهم پیدا کېدو که رسول الله ژوند دی کې دې نور دین راغلی وي خدا لاړو د دین د سیمګړو ناقص پاتې شو نور دا شهید دی او څومره تکالیف او سخت چې په وسړي باندې ځل کدن کې راځي دا به دلیل دی خبرې نه چې دا بدبخت لري دا خراب او ګناګارو بلکې عام انسانانی الله په ګناهونو لري او کچرته انبيي الله په درجه اوچتي ځکه انبيي عليهم الصلاه والسلام د ګناهونو نه پاک دي د محرم ورځ لسم غالبا د هفته په ورځ دی خو کله چې د هفته په ورځ باندې روزه راشي پیغمبر علیه الصلاه والسلام دغه نه منع کړی یا ورنه مخکې روزه نشي به ورسته او رسول الله په خپل په حدیث کې دا ویلی و چې د محرم لسم باندې کله سره روزه ونیسي نو یو کال مخکې ګناهونه ورته الله معاف کوي خود شو ارمان کړو کړه روان کله چرته ژوند دی من ور سره نه هم او لسم به ونسم یا لسم ولا سما نو جمعه او هفته ونسا یا هفته او یک شنبه ونسا چې جمعه هفته ان شاء الله امید ده چې به برابر راشي نور غالبا لسم د هفته په ورځ باندې راځي
په تلویزیون کې د عیسی علی السلام فلم اچو نور پیغمبر دا جوړولم ګناه او د لکتلم ګناه او د دین عبرت اخیستل قطن نکیږي په دې کې زنانه دي دغه تصویران دي داخله دي چې وګ غټي او سر به ابلیس ډیر ظالم دی وته دې لګور دې عبرت پنيت باندې دا او حالکه حق زنانه چې به کې وګوري هغه بری زنانه چې دنیا پاغه زنانو کې د انسان زړه سره راکاږي هغه بسیت حسینی عبرت د لپاره قران او سنت الله را لګلې دي انسان چې عبرت اخلي بدی به اخلي بدی شنو باندې نشتهونه مسړې والی اهل علم بدی بلکې د عرب علماء بدی باندې فتوا لیکلي دا چې د دې شای کول د مصر نه کچا جوړ کړو ام هغه مجرم ګڼلې جوړولم ګناه کتلم ګناه او دغه سیډین وغیرہ خرڅولم ګناه کچا خرڅ کوم حرام کار وکي کدا پیسې چړې د خېټه لاړې کې دې شرب العالمین د ظریف اندازه باندې شدا لاړې مونږ قبول نه کې والله ودا سرمن په دې اور باندې سوځي قران نه به ته عبرت ور دي نه به عبرت شته دغه نه اخلي وې د قیامت پر ورځ بدرې وړلې وي یو ډله به تر جنت ته یې څه مطلب شو دا مخکې مونږ ویل رسول الله فرمایي زما په امت کې بدرې وړلې جوړې شي دوی به جهنم نه یو به جنت له صحابه پښتنه وکړه هغه څوک دی ما انا عليه واصحابي اهل السنت والجماعت کم خلک چې هغه رسول الله تابعدار دي کم خلک چې هغه رسول الله د ملګرو صحابه تابع دي قرآن مني دا به جنت نشي نور دا په نامه معتزله او خوارج او شیعه وغیرہ دا به ټول د جهنم په طرف باندې ور رواني چې اولایتونه کې رب العالمین تفسیری زیره ورکه دوستانو لرا چې کوم انسان په قرآن او سنت باندې عمل کوي دا به جنت الله ویزي دویمه مرتبه کې رب العالمین د خپل دشمنانو لپاره ورکړه کوم سړی چې د الله حق مخلوق لور کوي او د قرآن او سنت مسله بد غني الله دې انسان زې جهنم دې همیشه به جهنم کې پروتي مز کې زمونږ الله رد کې پاک انسانانو باندې شاغز زمونږ رب العالمین برخدارانو او د بچو عقیده لري په دوه طریقو باندې یو طریقه دا که شرط د الله بچي وي رسول الله به دا غوي بندگی کړی وي خو چون کې رسول الله نه دا کړی نو دلیل له بده شي د الله بچی نشته دویم د زمکو اسمانونو د عرش اختیار زمونږ د الله سره دی هر کله چې وزاد دومره قوي دی چې د اسمان اختیار لري او غلاند د زمکه اختیار لري او د عرش اختیار لري ایا د شي قوي ذات به بچی له ضرورت ولري هیڅ ضرورت ورته نشته به 15 نمبر آیت کې رد الشرک بالبرکات او جواب السوال د خلکو ویل ټیک د الله بچی نشته خو کې دې رب العالمین په مخلوقاتو کې کوم مخلوق له برخه ورکړي د برکاتو لکه څنګه چې زیاتواله او فائدې څنګه الله ورکړي د قشن د مخلوق مرکه الله فرد وکي وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما اي خلق د برکتونو ولا ذات یوازې او یوازې الله دی وجدا ده د زمکو اسمان اختیار د غسر د برکات ماغه ورکړي د تاسو چې د کوم مخلوق باره کې لګي چې دام برکتونو ولا دی دام خلق له برکات ورکړي ذات ویل ورکړي د بچو د عزت تنظیم برابرې د الله په خپل محتاج دی د زمکو اسمانونو اختیار او سرشته دی او دویمه مسله په آیات کې د قیامت اثبات وعنده علم الساعه یو خلکو د قیامت برازي عقل او نقل دا دواړه په باندې دلالت کوي چې د الله مخره به د انسان ورځ ودرېږي او حسابي به د اعمال سره کیږي کوم انسان چې د قران او سنت برابر عمل کړي دی هغه سره الله حسابي کیږي او چا شری دی کړي دی انسان سره هم حساب کتاب الله جوړيږي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د قیامت په اړه کې څه علامات خودلې و مقصد الله د نبی وکي دا خبره و چې زما امت د غوړه پر تیارې وکي او سبب ارمان به کوي لیکن د ارمان به اس پیدا ورنکي قران او سنت شکل انسان مطالعه کی دوه قسم علامې د قیامت موجود دي یو ته ویل شي وړي علامه او بل ویل شي لوی سړي علامې ذکر شوی او علامه ده رسول الله فرمایي چې تر قیامت پورې به وړاله په حق ولاړی د قران روایت دی رسول الله فرمایي چې زما د امت نه به وړاله همیشه په حق ولاړی تر دې پورې چې الله رب العزت د خوانه به دوی سره مدد کوي شي که یو سړی شرط وګړي چې دا ډله ذلیل کی رسوي کی نو هیڅ به دوی zarar نشي ورکوي بلکې قیامت پر به دا مسله روانه نو حق فرس خلق یا په بل تعبیر باندې حق فرس مسلمانان مجاهدین
که د دنیا شرط د ټول کافرانو راجمع شو د اراده دې خبرې وکړي چې دا ډله د منځوي شي او تلفي کې او ختمه کې نشي کولای رسول الله فرمایي نشي کولای بس نشي کولای قران کې الله فرمایي د اسلام مثال د شه د لکه یو رڼا د جهان د ټول کافران اراده لري د ختموالي لري پوکواله کوي لیکن د خپل سر به اوپر سي خدای نشي ختموالي اسلام او ختمېدل دا ګرانه خبره ده رسول الله فرمایي چې کله اسلام ختم شو لا اله الا الله ولا ختم شو زمونږ الله به د دنیا څخه یې سره وراني دا خدای لا اله الا الله د وجنه آباد ده یو علامه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په حدیث کې د معلومیږي امام ابو داود او بهقي د جابر شه پر روایت باندې خبره نقل کړې ده چې قران کریم به ذریعہ د معاش وګرځولې شي خلق به په دې قران باندې پیسې راټولول غواړي رسول الله فرمایي یو ورځ د صحابه فرمایي چې من قران رسول نبی کریم علیه الصلاه والسلام او فرمایل اے خلق قران وایي هر یو استادونه کار کوي زرد چې د خلک براشي چې د قران الفاظ به برابروي لکه غشي څنګه برابرول شي خو دنیا به پرې ګټي او آخرت به ور نه ګټي بل حدیث کې د امر رسول الله فرمایي چې کله انسان هغه علم زده کی چې پاغه الله راضي کیږي قران او سنت او د به په دنیا راټول کړو دا انسان به د جنت بوی مونږ ګوري او رسول الله فرمایي من قرأ القرآن چې کوم سره قرآن ولي او پاغه باندې خوراک کوي د خلکو نه جاء يوم القيامت په ورځ قیامت براشي په مخ باندې به پټي غوکم چرته نه د دې وجنه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بدومره احتیاط کو په باب د امامت کې اذان کې درس او تدریس کې 1 روپے په نه خستا اسنه چې په دې وعیداتو کې سړی ګیر نشي امام رازی فرمایي زمونږ د علماو نه د عوام خري دوی دنیا په دنیا راټوله کړو موږ دنیا په دین راټوله کړه دنیا موږ د ذریعہ د معاش وګرځو قران مو وګرځو په دې شهر راټول کی د دې وجنه د خلکو همت هم ډیر کم دی په نسبت سره هغه انسانانو چې هغه دنیا ګټي یو بل علامه قران کریم بس صرف د आवाज د پاره شي معنا دا حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی د عربو د اوازونو مطابق قران ولای د اهل کتاب او د عشق ولا د اوازونو نزان ساتي د څه خلک براشي چې قران کریم بلولي لیکن د سندرو په اندازه لکه څنګه چې انسان په هغه باندې आवाज کوي تکي پورته کوي او د ژړا د आवाज په شان به وي او قران به د مرونه کته تیریږي نه نه ورنه د قبلي کی د دې زړونه د فتنو ولادي نن چې انسان کړه سوچو کې اکثر الفاظ د قران خلک یادي او هم په دې قسم لهجو باندې ولي نور نه په مقصد باندې پويږي او نه دا چې دې سره پردار راغلي یو بل علامه نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې فتنه به عام شي او علم به ختم شي انس بن مالک فرمایي وی رسول الله فرمایلی دی علیه الصلاه والسلام ان من اشراط الساعه د قیامت په علاماتو کې علامه دا ده چې علم به وجود کړي شي او جهل به ښکار کړي شي زنا به عام شي خلک به شراب سکي نارینه به ختم شي او زنانه به پاتې شي تر دې پورې چې د 500 زنانو په سر باندې به یو منتظمي وز د علامه موجود دي علم ختم شوی دی جهل چې هغه د قران او سنت پر خلکو کې راښکاره دی قسم زناګانې کوي شراب خلص کی او جدا نمونه غیله ور کوي نارینه وجلګيږي زیات او زنانه پات کیږي یا خو دا یو کس د 50 زنانه پر کاولي د جهل د وجنه او یا به دومره انسان نارینه ختم شي چې یو کس د 50 زنانه په تربيت کې پاتې شي عبد الله بن مسعود نقل له ایمان رسول الله ویلي تعلم العلم علم زده کې به خلکو له وخی د میراث مسائل زده کې به خلکو له وخی قران زده کې به خلکو له وخی زې سړی مشي لاړ وشم د دنیا ده او دا علم زده چې دا به ختم کړي شي فتنه برکاره کړي شي تر دې پورې چې دوه کسانو په یو مسله کې اختلاف ولري خو درېمګړي د شخص پیدا نه کی چې هغه خپل مسله د قران او سنت پرانا کې تحلیل کی یره وسما خیال ده او دغه خیال ده او د ګماندار او دغه ګماندار به د ګمان باندې فیصله کوي نن چې سړی سوچو کې د قران او سنت مسائل ختم دغه نه استدلال ختم دا ډېر کم انسانان چې هغه چرته به باندې فیصله کوي د میراث مسله ختم نه څوک میراث ور کوي نه قران کې الله فرمای
وې کم سړی چې میراث نه ورکړي د آیات حاصل دار دي سړی له الله سپک عذاب ورکړي او رسول الله فرمایي اسه کې دی حدیث تاسو سوچ کوئ زی وکله چې یو سړی په یو مال کې د میراث والي او دی سړی ورته برخه ورنکړه دی سړی لا یعنی یو کس دی چې خور دا لور دا او هغه په یو میراث کې برخه لري یو بل سړی دا د میراث نه منع کړه رسول الله فرمایي چې دا سړی به الله د جنت د میراث نه منع کی دا به ډېر کم انسانانو چې خور لا مور لا لور لا هغه له په میراث کې برخه ورکي چې کم کسان برخه نه ورکي رسول الله فرمایي د جنت نه دا سړی محروم شوه افسوس په دې باندې چې سړی سلیریش ګنټي منځونه هم کړی دي ذکرونه هم کړی دعوت هم کړی دی او مدرسې هم ویلې دی او جهاد هم کړی دی لیکن د خور او لور د میراث مسله برابر کړی د رسول الله فرمایي چې جنت نه خالی شي دا تر نشي درکې ډېر انسانان لپاره کې دا و چې خور میراث کې برخه نه غواړي او د قشمور نه غواړي او د لوري به کې نه غواړي تم د خپل رول دی میراث نه تیر شه تور نه تیریږي نه خور تیریږي دای په دماغ کې دا خبره وراشوره ده چې چرته دا میراث وګړي به عظمت پوس منه کزه میراث وګړي به عظمت پوس وګنه کینو ایستغیم به پریت نو رسول الله فرمایي چې میراث خور د میراث نه محروم ول دا انسان ډیره تیاری چې رب العالمین بده شي انسان د جنت نه منې کی جنت نشه منه شنو کم ځله به جهنم لا قران کې الله مسله ذکر کړی دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو بل علامه ذکر کړی امام احمد ابو داود نسائی ابن ماجه امام بخاری دا ابو هريره سے روایت رسول الله فرمایي لا ياتين على الناس زمان وخلق به یو زمانه راشي لا يبقى احد اذ بفات نشي مگر هغه بسود خوري کوي نخوري نو اغلب د سود بخار او غبار ور رسیږي ټول خلک بسود خارشي دا مطلب د الله نبی فرمایي وکله چې معراج د ختم یو قوم مولود چې په دې خېټو کې د شماران او لړمان پراتو ښکارېدل ما ته پوښتنه کې داخله څوک دی ودا سود خاري امام زهبي فرمایي ودا خېټه به رب العالمین دومره غټي کې لکلوې تعمیر شي په کم طرف باندې دا تعمیر کوک شنو ایسره سړی به ملاق وي او یو روپې د سود شکل انسان استعمال کی وی خوري رسول الله فرمایي دومره زور لري لکه 15 کرت چې د مور سره جنا وکي دا د رسول الله ارشاد مبارک دی هیڅ کور وفات نشي مگر د سود بخار او غبار باندې ورزي او لوی سود په سودونه کې منهاج المسلم کې راځي دویم جل کې هغه مسلمان سړي بیزتی رب العالمین فرمایي چې کم سړي سود کوي ویغه سره زما اعلان د جنگ دی یا خدا منه چې په ورځ قیامت به ورته الله او رسول مقابله لري وسی او یا خدا منه چې موږ له ویل چې د زما دشمنان دي وسره و جنگيږي یا دا منه چې دا څومره عملونه کوي د سودخور یو عمل الله نه قبلې ځکه دا موږ د الله د دشمن عمل دی او الله د خپل دوست عمل قبلې دشمن عمل نه قبلې ځکه څنګه الله په تاکید سره ویلي زبده اقش عمل قبلو من المتقين شغل التقوا ولي خلق بسود خارش په یو نوم په بل نوم باندې به ایسه غیر پر اسباب برابرې لکه موجوده صورتحال رسول الله فرمایي د دې کون کې د دې ور کون کې د دې گواه د دې منشي څوکیدار پوري دا ټول رب العالمین جهنم لبوس ته سمو چې زرک بدیږي کې اشپازم یو ځکه د سود کاروبار کې ته پاګه چې څوکیدار کلاشنکوف د غاړه لاچولې ده ته به نفس گواهی ته به اشپازي رسول الله فرمایي چې ته به مورلس خون خو بداو کی چې سود یو چا کړی دی او د چانه پیسې خسري او ته پاګه چې د نوکر او د ګرد په صفت باندې پاتې کیږي یا د یو خادم او د اشپز په صفت باندې پاتې کیږي او اخر نتیجه به تعالی د قروزي چې ته هم دا غوي سره سم جهنم منځ ورسي پروت بیلتا او دا علامه اکثره به د حکومتي سطح باندې ډیره زیاته موجوده ده اکثره خلک بده کې گیر دي او رسول الله فرمای مصدر د حاکم کې دا روایت دی ریاکار عابدان به پیدا شي ابن اوس ورس به شاړل شاته پوښتنه کوي ولی جاړي ویل چې ما رسول الله نه خبره اوریدلې دا غره یاد شو ځکه مې وشاړل وی رسول الله ویل دي زه په خپل امت د شرک کول او د شهوت خفیانه تابع کیدونه یریګم ما دې پوښتنه کوي اې د الله رسوله ایسته په امت کې ورسستانه شرک راځي او خلک به شرک کوي رسول الله ویل چې او خود دومره دا چې د نمرس په مې د کانو بوتانو عبادت بنه کوي یعنی ټول امت به دا کار نه کوي لیکن د دوی په خپل نیکو عملونو کې بریا او د شهرت لپاره عمل کوي
کله چې انسان په دینت باندې عمل کوي چې د خلک مال متوجي شي او مال وګوري زړه خلکو په دماغ کې خر ور معلوم شمه رسول الله فرمایي دا قیامت علامه ده دریا کار دی حدیث کې راځي امام نسائی روایت را نقل کړی رسول الله فرمایي و یو سړی ابو امامه الباهری فرمایي چې یو سړی د رسول الله خو راغی ورته ویل شي د الله رسول یو سړی سنگر کی جنگيږي مقصد د الله رضا ته خلق خپل نوم دل به اجري قال د الله نبی ورته ویل شي نه دل اجر نشته اجر په اقا عمل باندې چې په کوم باندې د الله رضا شي حدیث کې راځي ابو هريره سے فرمایي مسلم کې روایت دی دا ډېر صح حدیث دی ورځ قیامت بل له شهید راولي رب العالمین ته پوښتنه کوي چې زما بنده تعالی څه کار کړی دی وی الله مستد رضا پر ځان قرباني کی وی دروغ دی ویلې رسول الله فرمایي چې پړ مخې به جهنم نه ورځي پړ مخې عالم ته یو د قشن سخیله زګه د خلکو د الله رضا لپاره عمل نه کړي او عباده ابن صامت فرمایي وی چې کله یو سړی مونږ کې او مقصد په دې مانځ کې دی چې د خلک مال توجه راوړي چې لکه د نشنا مونږ کې مونږ گزار دی وې د دې انسان منظم د الله په دربار کې نه قبليږي او دا په دې شو کیفیت باندې شړې کې را دنګي لکه میګه په ځمانه پوي نه یو دا مسله بنيږي لکه اکثر انسانان الګو د شنبه ورځ کله د پنځ شنبه سبا یا بل سبا یره وزما اراده د روزه ده یا باز انسانانو کې دا مرز موجود دی چې په یوځای کې تقریر وکړي دا به خوشاله خو کبا جلسه کې د تقریر ورنکړي شي څه به دا خپي چې ولې مال به تقریر نه کړو شو دا باطنی مرز دی یډل چې انسانانو چې داغه خو ورځي د کتابونو مخې خودري خلکو له بدک کار کې چې دا خوري سخته مطالعه کوي او حالانکه هغه مطالعه نه کوي صرف خلکو له ځان د وړاندې کې دا شهوت خفیه دی انسان بری باندې برباديږي او بل علامه رسول الله فرمایي امام احمد سے روایت نقل کړی دی سعد بن ابي وقاص فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی په جبو سره بخله خوراکي بجبو لا تقوم الساعه رسول الله فرمایي قیامت نه ودرېږي حتی یخرج تر دې پوری شروع چې قوم یقوما یاکلون بالسنتهم بده خپل جواب خوراکي لکه څنګه چې دا غوې په خپل جواب یا غوا په خپل جواب باندې خوراکي یې څه مطلب دا خپل جواب ذریعہ د خوراک جوړه کې صفاتونه بخپل کوي مال ور باندې دا غټیا به د پردي صفاتونه کې چې لکه ته پلانې سي به او تا خدا جهان رنگ کې او ته چې به ذکر نه داخله مړ شو یا دا معنا چې دا به د حلال او حرام فرق نه کوي لکه څنګه چې غوې په پټي باندې اخلاص کې د شي نه پیژنې چې لکه د زما مالک دی او کده بل چا دا هم د قشن خوراک کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام علامات دام ذکر کړي امام بخاری مسلم دا روایت نقل کړي بخل بډیر شي ابو هريره سے فرمایي رسول الله فرمایلی زمانہ بنجدي شي علم بقب شو فتنه بخاره شو بخلو کې بخل شو قتل او قتال بځي شي دا علامه چې کله راځي به قیامت مسله شروع کیږي نور د قیامت مسله نږدې ده یو بل علامه رسول الله فرمایي دا فتنه بر باران پشان را رواني اسامه ابن زید فرمایي چې رسول الله په یو چت ځای مدینه منوره را وخته وی ویلي زه هغه څه وینم چې تاسو نه وینئ یا تاسو هغه څه وینئ کوم چې زوینم سوال وکړي نو صحابه ورته ویل شي نه رسول الله ویلي زه فتنه وینم چې تاسو د کورونو په منځ کې واقع کیږي لکه د باران په شان دغه فتنه برش رب العالمین رسول الله دا کار کړی او معجزتان او نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابو داود کې دا روایت دی گمراه کن رهبران او لیډران به پیدا شي حذیفه رضی الله عنه فرمایي وی قسم دې چې زما ملګرو خبره قزن هره کړی دا او یا ته رشوي دا مطلب دا چې رسول الله یو بیان کړی دی او دوی اوریدل دي خو اوس خلکو لا یاد نه لشي دا څه وجه ده به ویل قسم دې په هغه الله نبی کریم علیه الصلاه والسلام یې فرمایلی دی یو لیډر او قائد د فتنې تر دنیا ختمېدو پورې یعنی څومره لیډران را رهبران چې راځي نو د هغه او دغه پلار او دغه قبیلونو موږ له خو درو چې دا براشي الله رب العزت بینه پرې دي خامخا د دنیا راخاره کیږي هغه به خلکو له د کفر او د شرک او د گمراهۍ دعوتونه ورکي وسم چې اکثر وګورئ مشران د شي اسباب برابرۍ چې دا کشران ایسه بری فتنو کې راور واقع کی دا به یو ملک حکمران د یو ځای حکمران لیکن مقصد به بده کې دا خبره چې داخله څنګه من گمراه په کوم طرف باندې
او بل روایت کې د شرع غلی انما اخاف یقینا زیریګم په خپل امت باندې د هغه گمراه مشرانو مبارک دا برش. محدثین به د حدیث په تشریح کې دا خبره ذکر کوي چې دینه مراد مبتدی عالم دی. د شو عالم به یوځای کې پیدا شي چې هغه خلک کفر او شرک او بدعت د دعوتي چې لکه دا دین دی پلار نکړه کړي ته ولی وسنه کوي او د مرتبه ناګانې وزیت شبه هرره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي چې قسم دې زما په هغه ذات باندې چې زما روح داغه په لاس کې دنیا باندې ختمه کې تر دې پورې چې وسړی به تیریږي په قبر باندې او پاغه بر پاسه ورغړي ان شاء الله کاش کې دې قبر والا زوي او د دې فتنو سره زما رابطه مخامخواله نه وي چې ایسه په امن دلته پروت د مرګ تمناګان ارمانونه به خلک کوي او رسول الله فرمایي د شراب نوم به بدل شي خلک به شراب سکي لیکن نوم ورته غلط ورکړي چې دا پلانې شوی دا پلانې شود به دومره عام شي. رسول الله فرمایي چې د حرام او د حلال او خیر به هیڅ کوي نه او رسول الله دام فرمایي چې لا يدخل الجنه جسد غزي بالحرام اقبدن به جنت له داخل نشي چې هغه په حرام باندې رالوي شي په او د سو په دعا کې به خلک زیته کوي لکه شړی ویلې اللهم اني اسالك القصر الابيض الله ستاسو سپین بلډینګ غواړم د جنت په دې طرف باندې نو هغه لار ورته ویل چې اسما بچي صرف د الله نه د جنت سوال کوو دا پنه په نس چې الله د جهنم د اور نه مساته ځکه ما د رسول الله نه اوریدلی دی هغه فرمایي وېزما په دې امت کې برسي قوم راشي چې هغه به تجاوز ام په او داسې کېږي ام په دعا کې افراط تفرید د درې په خوا کې بناسي د درې کارتونه زیات باندې منځي دعاګانې په دې طریقو باندې کې چې هغه رسول الله نقل نه راغلي اکثر خلک رسول الله فرمایي دا بده بوسو غوندي شي اوس موجوده صورت حال دا ګوري رسول الله فرمایي نه کان خلک بلاړ شي به با د وربشو یا د ردک اجر غوندي شي پاتې شي رب العالمین په دې باندې اس پروا نه کوي نه ورته دعا قبل یو د عذاب شور باندې راشي به الله له حاضر ساتي ځکه دا خلک اساسي ظاهري بخلق لوي چې موږ مسلمانان یو په واقع نفس الامر کې د اسلام چې کومه تقاضا هغه به کېږي نه په قران کریم به خلک سوال شروع کړي رسول الله فرمایي به ضرورت به خلک داګيري توري رسول الله فرمایي عبد الله بن عباس فرمایي وی رسول الله فرمایلی یکونو قوما فی آخر الزمان توجه وی په اخر زمانه کې برسه قوم موجود شي یخذبون بهذا السواد وی دوی به تورواله کې دی ګیرو له دغه تورواله باندې لکه د کفتر لکې لا رسول الله فرمایي دا خلق به نبوي رائحه الجنه د جنت بویا ګیره چې د تور کړه لکه د کفتر د لکې غوندې رسول الله فرمایي په متقي تورواله باندې به د جنت بویم ته ونه ګوري څومره انسانان نن په دې کې واقع دي د خلکو څومره د معمولی شیخ کاری چې لکه دا څه خبر ده مګر که مجاهد سره چرته تورې یادې کې به سم مانعات به نه یا هغه وخت چې هغه مرز د وجه نسبین شي نه هغه چې هغه د وخت د وجه نسبین شي د سره په هغه کې ترمیم کوي رسول الله فرمایي چې مړي بشه په زور شړاګانې کیږي در قیامت د علاماتونه علامه په دروغه به گوي ورکې دي شي د کانو باران به کله کله کیږي لکه باز علاقو کې دا وشي برنا بمبار دروب ولا چې ختم شنو قیامت بنږدې شي قوي خلک بلار شي د نور انسانانو به دي چې دشمن به تیریږي نه خشوع به ختم شي رسول الله فرمایي جمعات له داخل شي یو عباده بن صامت فرمایي یو کس به پیدا نه کی چې داغه داموس په خشوع خضوع باندې وشي سله رحمی به خلق قطه کی گاونډه مدیو بسره بد اخلاقین شروع کی لانجه په خلکو کې با سربواله کارشي رسول الله دام فرمایي وی غره زمانه زما ده به د هغه کسانو چې د غوی په سری به د هغه کسانو چې د غوی په سری د څه خلک براشي چې گواہی وکي او څوک به تر د گواہی طلب نه کوي او د امانت لحاظ بن ساتي او سربواله به کارشي هر سړی به د غوړ چې زما بدن څنګه چاک شي لکه اوس موجوده صورتحال چیرې پلانې کې باډي جوړيږي په دې کیفیت باندې په دې کیفیت دا هر علامه چې کله موجود شو رسول الله فرمایي د قیامت مسله نږدې شو څه قبلي رسول الله فرمایي دا بر مشرکانو ملګری شي د قران په غلط تاویلونه کوي بازارونه به یو بل نږدې شي قریش بازار ختم شي رښتینی خوبونه د خلکو په خلو باندې خلک اعتماد پرې دي صرف د خوبونو باندې به اعتماد کوي دا علامه چې کله موجود دي رسول الله فرمایي ته پوښه به دې باندې چې د قیامت مسله نږدې ده نو معنا دا وتبارك الذي وبركته ولا زاد اغا له ملك السماوات والارض شغل حکومت د اسمانونو د زمکې وما بينهما وكم شددي ما بين كري وعنده علم الساعه وخاص الله سره علم د قیامت دی وإليه ترجعون وخاص الله لبور وګرځولې شي د پاره د حساب کتاب
د یو ملګری سوال کړي وې صبر څه پیدا لري فائدې خو زیاتې نظرت النعیم لیکلي دي ایو پیدا ځان سره یاد ساته ان الله مع الصابرین د الله کومک سره په ځان لراته وي چې رب العالمین زموږ تاسو په تایید کې ودر د نور مشکل سره دا غلوه پیدا پکې ده وې دې مقصد ته چې د قران ته یو پورته شي ورس ان شاء الله د روان د قیامت په لوی علامات کې معنا صرف چې د قران کریم به خلق ولولي قسم قرباني کوي لیکن احکامات قرباني به دي جاری کین او عمل کې به نه راولي اعتقادي منافق شاله ویل شي منافق یو درې قسم یو شکی دي چې دا مسله به څنګه بني اسلام به یو کبني دوی معاملې دي چې بزړه کې قران او سنت له وفادار دي خو لیکن دروغ و غیره دته ویل کېږي بل اعتقادي دي چې بزړه کې د اسلام سره ورانه ده ریانه سره کوم عملو کې چې بچي په الله باندې ایمان لري یو په قیامت باندې ایمان لري دوا د الله د عظمت عقیده لري درې د خلکو د مدح زم پروا عمل رسولورا هغه اسباب استعمالول چې عمل په قبليږي 15 د عمل نورسته ځاړه شپګه قران او سنت بدرسونه کې کینا و د رب العالمین سره محبت ساته هر کار د نیکی کو مجاهده نه د الله نه دعاګانې غواړه هر عمل کې نیت کوا سورہ تسبیح زنانه مون کولې شي کنه بالکل کولې شي خو لیکن اکثر نوافل هغه په جمع نه دراغلي که تهجد چا کله کله په جمع سره وکړه خیر دی همیشه بغیر د جمع نه وشي یو کس د امام سره په دویم رکعت کې شریک شو امام سره سلام وګرځول دا بالکل دا سلام سره ګرځي خو کېدنه شرط په دې مازه کمې زه تیرله به د خپل اخر کې شو سهو نه کوي ځکه دا امام تابع دی امام باندې لازم نه په باندې لازم نه رب العالمین موږ تاسو سره د قران او سنت بشریت را نصیب کی الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وذا عشرين شکل له هغه د افتي پرس غالبا راځي د لسم خو رسول الله یو ارمان کړی وکړه چې چرته روان کال ژوندیو منو نه هم او لسم به ونسم نو سبام روزه شه او بل سبام روزه شه دا دوه ورځې روزه شوي رسول الله فرمایي دومره اجر پکې دی چې د یو کال تیر شي ټول ګناهونه به تعالی الله معاف کړي او موږ څومره ګناهونه کوو اره خبر اره لحظه کې زمون ګناه ده دا یو چانس دی چې الله رب عزت موږ تاسو را کړی د موږ تاسو نه خطا نشي زنانو له کور کې مو یو د قشن کملګری تاسو سره برابر کړي چې دا دوه ورځې روزه ونیسي د دې اجر دادي چې رب العالمین به دې انسان له یو کال تیر شي ټول ګناهونه معاف کړي الله رب عزت موږ تاسو ټول ګناهونه معاف کړي او رب العالمین دې موږ تاسو په قران او سنت باندې بصیرت را نصیب کړي الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه